ولك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. وبعد دریم بحث په مقدمه کې دا په بیان دی انتخاب کې ده. لاندې درې مضامین بیانېږي: انتخاب د حجاز، انتخاب د عربو، انتخاب د لسان عربي. یموږ تاسې اسلامي عقیده ده الله جل جلاله فاعل مختار ذات ده. داسې رب العالمین جل جلاله په دنیا کې څه پیدا کړل، آینده یې څه پیدا کوي. د دې علم الله ته د انسان ته علم نه و تر څو چې الله جل جلاله خپلو بندګانو ته څه وښوده. امور تکوینیه، امور تشریعیه. امور تکوینیه همدې ته ویلی کېږي چې د کن فیکن کلمې سره کوم مخلوقات الله پیدا کړي دي. انسان هم پکې داخل ده. د دې معلومات انسان ته نه. امور تشریعیه داسې انبیاءو ته الله القا د کومو قوانینو کړي وه، لکه قرآن کریم په رسول الله باندې نازل شوی تر څو چې نازل نه و پیغمبر علیه السلام بیان و کړی، تر هغه وخته چاته معلومات نه و. و خلاصه د کلام دا چې رب العالمین جل جلاله فاعل مختار ذات څه چې کوي څوک ورباندې اعتراض نشي کولی. داسې الله جل جلاله اسماعیل علیه السلام پیدا ک، آدم علیه السلام پیدا ک، انسانان پیدا ک. دوی ته هغه مختلف لغتونه زبانونه نصیب کړ. یو زبانی په بل زبان باندې بهتر وګرځاوه، یوه علاقه یې په بلې علاقې باندې بهتر وګرځوله. دا د الله کار ده. په دې کې په زرهاوو حکمتونه دي چې الله پې علم. خو دلته دا خبره ذهنشین کوي چې اسماعیل علیه السلام په باره کې راځي اول من تکلم بالعربیه، چې اول تکلم په لسان عربي باندې اسماعیل علیه السلام کړی. خو دا راجح قول نه ده. راجح قول دا ده چې اول تکلم په لسان عربي باندې حضرت آدم علیه السلام کړی. او قرآن کریم په دې باندې ناطق ده چې تمامي زبانونه الله ورته وښودل. علم دې اشیاو الله ورته ورکړه حضرت آدم علیه السلام، او په دې علم سره دی فوق هغه په ملایکو باندې راغی. سوره بقرې کې به انشاءالله واقعه راشي. خو د اسماعیل علیه السلام په دې زمانې کې اول تکلم په لسان عربي باندې اسماعیل علیه السلام کړی. چې اولاد په یمن کې آباد، قوم سبا ورته ویلی کېده، ترمذي شریف کې. بیا په قوم سبا باندې چې د الله جل جلاله عذاب کله راغی، دا خلک سره تقسیم شو. څوک په شام کې دی رسو، څوک په یمن کې دی رسو، مکې مکرمې ته راغلل، مدینې منورې ته راغلل. په یمن کې چې کوم اولاد یې آباد شوی ده بنو قحطان ورته ویلی کېږي. مکه مکرمه او مدینه منوره کې کوم اولاد بنو عدنان ورته ویلی کېږي. دا اولاد اسماعیل علیه السلام ده. د مکې مکرمې او د مدینې منورې علاقې ته امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې جزیرة العرب وایي. حجاز هم ورته ویلی کېږي، جزیرة العرب هم ورته ویلی کېږي. په دغې علاقې کې الله جل جلاله قرآن کریم نازله کړ. دا علاقه الله منتخبه کړله، مختاره یې کړه، او قرآن کریم دلته نازل شو. نو د الله کار د په زرهاوو حکمتونه پکې دي. خو مفسرین حضرات څه حکمتونه بیانوي. یو دا چې د ځمکې دا مرکزي نقطه چې د ځمکې بالکل وسط وي، دا بیت الله ده. کوم ځای باندې چې واقع دی. دا داسې مثال لري لکه دا د موږ تاسې په بدن کې دا نوم چې په وسط د بدن کې هغه واقع دی. نو رسول الله رحمت للعالمین ده، قرآن کریم رحمت للعالمین ده. دا امت مرحومه ده چې دا رحم دی الله جل جلاله. دا نور دی قرآن کریم دنیا ته علا سوی دغسې تقسیم شي. دغه علاقه الله جل جلاله مختار. دویم حکمت مفسرین دا بیانوي کوم وخت چې رسول الله پیغمبر جوړ شو، قرآن کریم نازل شو.
په دنیا کې لوی لوی طاقتونه یو د ایرانیانو چې د مکې مکرمې د حجاز په شرق جانب کې واقع و، بل د ترکانو د حبشو چې په جانب د غرب کې واقع و، بل د رومیانو چې په جانب د شمال شام کې واقع و. په مدینه منوره او مکه مکرمه کې چې کوم عرب آباد و دا آزاد خلک و، د یو حکومت زیر تاثیر لاندې نه و. د حکومت د تاثیر لاندې کوم خلک وي هغه آزاد نه وي، هر قسم قرباني ته هغه تیار نه وي، محکوم وي، د غلامي زندګي ورباندې تېرېږي. نو دا خلک آزاد خلک خالي د یو قوم او د بل قوم په دې مابین کې به په سلاو کسان په دې باندې قتل کېدل چې دا د قوم لغت ولې نه بدلیږي، ولې بدل سو د موږ د قوم لغت. نو الله جل جلاله دغه آزاد قوم د قرآن کریم د نزول لپاره مختار کړ چې قرآن کریم کې امر د جهاد راځي، د کفارو د قتال راځي او آزاد خلک بیا دغه قرباني کولی شي، هر سړی هغه نشي کولی. دا علاقه الله جل جلاله د قرآن کریم د نزول لپاره مختار کړله. بعضې مفسرینو حضراتو یې دغه توجیهات ذکر کړي. دا هم ویلی کېږي چې دا بلد امین چې مکه مکرمه ده د طول البلد په اعتبار سره، د عرض البلد په اعتبار سره، لکه وړاندې خبرو وکوله بالکل د ځمکې مابین چې د الله جل جلاله دا رحم علی سویه داسې اطرافو ته به ورسېږي. نو دې ته ویلی کېږي انتخاب د حجاز چې الله جل جلاله دا علاقه ولې مختاره کړه، انتخاب د عرب. عرب حضرات داسې وو چې د جاهلیت زمانه په دوی باندې تېره سوې وه. بخاري شریف کې اول جلد کې وروستانی روایت د سلمان فارسي رضی الله عنه اول جلد کې هغه دا ده چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په مابین کې 600 کاله وتلي. دې ته زمانه د فترة الوحی وایي. په دنیا کې کوم انسانانو دا د حیواناتو نه بدتر ګرځېدلي وو، خاص کر دغه عرب حضرات چې داسې په مکه مکرمه کې آباد وو. د دوی هغه ظلم و زیادت دې انداز ته رسېدلی وو چې خپل اولاد یې په امن و امان نه وو. زوندۍ لورګانې به یې په ځمکه باندې ښخولي، اولادونه به یې قتل کول. سره تر دې رسې ناکاره خویونه عادتونه پکې وو، بهترین خویونه عادتونه پکې وو. رسول الله فرمایي انی بعثت لأتم مکارم الاخلاق او کما قال علیه السلام. الله دنیا ته راولېږلم چې دا بهترین اخلاقو کې څه نقصان راغلی دا سر ته ورسو. نو په عربو حضراتو کې څه نقصانونه مو خو ډېر ښه صفتونه پکې. یو بهترین صفت هغې شجاعت پکې چې دا په انسان کې کمال ده او بزدلي په انسان مسلمان کې دا نقصان ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپلو دعاګانو کې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل، د بزدلي نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله په نامه سره پناه غوښتل. نو شجاعت بهادري په انسان کې یو لوی کمال ده او دغه کمال په دوی کې موجود دی. قرآن کریم ده د الله د جانب نه امر د جهاد راغلی د کفارو سره، دا د بزدله سړي هغه کار نه دی، دا صفت په دوی کې موجود دی. د صحابه کرامو د واقعاتو نه د دوی دغه صفت ډېر ښه رامعلومه کېږي. بخاري شریف کې د عبدالله بن عتیق رضی الله عنه واقعه ذکر شوې. عبدالله بن کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې د انصارو حضراتو دوه قبیلې وي، یوه قبیله د اوس وه بله د خزرج وه، او د دین په باره کې یو د بل سره داسې سیالي کوله. د اوس د قبیلې یو صحابي چې محمد بن مسلمه ده، کعب بن اشرف یهودي قتل کړ. نو د خزرج قبیلې ځوانانو وویلې چې د موږ دپاره مې یو قرباني پکار. او د حجاز کې یو مشهور تاجر د ابو رافع په نامه سره و، دا واقعه بخاري شریف نوم ته وایي. د ابو رافع په نامه سره و، د رسول الله په مقابل کې به یې د اهل مکه و هغه مالي همکاري کوله. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک به قتل کی؟ عبدالله بن عتیق ویلي زه به قتل کړم. عبدالله بن عتیق دا د صحابه کرامو ملګرو سره روان سو. د علاقې ته چې کله راورسېده غره کې ملګري کېنول، دا یوازې روان سو. د ماښام وخت و، ابو رافع داسې یوه درازه کلا وه، دننه کامرې پکې وي، کسان به ورسره اوسېدل. د کلا نه بهر دی کېناست.
کوم یو پیردار هغه اواز وکړ چې راننوځئ. کله ته ننوځئ دروازه بندومه د ماښام وخت دی هم ننوت. بیا دې خلکو نه یو دانه خره بهر پاتې دی پسې را بهر سو. عبدالله بن عتیق وایي زم را بهر سومه خو ما په ځان باندې څادر داسې واچو لکه یو انسان چې قضای حاجت ته کښېني چې څوک مې ونه پېژني. کله چې دا خلک دننه کېدل زه مو سره دننه سوم. دوی خپلو کامرو ته لاړ، زه غوجلې د حیواناتو ته لاړم. ما پیردار ته کتل چې دروازه بندوي، خوله پوره اچوي، دا کونجیانې چابیانې چېرته زړوي. دروازه یې بنده کړله او کونجیانې یې وزړولې. د ابورافع وایي دا عادت و د شپې تر ناوخته به خلکو سره ناست و غږېدل به. بره بلاخانه او په چت کې کامره وه، هلته به د خپلې اهلیې سره اوسېدل. کله چې شپه ناوخته سوله نو زه بهر د غوجلې نه راووتلم، د کسانو پسې مې دروازې رابندې کړې. په اندرپایې باندې بره ده ته وختلم. دی د خپلې ښځې سره په کامره کې پروت و. ما چې ګزار پې وکړه خطا سو، دی راویښ سو. نو زه د کامرې نه را بهر سوم، اواز مې ورته بدل کړه لکه د یو ملګری یو خواخوږی چې سرداره څه در باندې اوس. ما ته وایي لأم کلویل مور در باندې بوره کړي. په ما باندې شاید تورې ګزار و. وایي ما پې اواز وکړه چې ته کوم ځای کې پروت. ډېر وایي حسین داسې سپین جسد یو. ځان یې راته وښوده چې زه دلته یم. نو زه ور وړاندې سوم، په سینه مې توره ورته کېښودله، زور مې پرې وکړ او د هډوکو اواز مې پخپله واورېده چې مات سو. توره ترې نه ووتله، قتل مې کړ. بیا چې کله زه په اندرپایو کې راکوزېدم نو د 15 سپوږمۍ وه، د ده په سترګو کې کمزورتیا وه. ما دا ګمان کاوه چې ځمکه نږدې ده، ځمکه لا لرې وه، څو پایې پاتې وې چې راوغورځېدم، پښه مې ماته سوه. صحابه کرامو پړګي وهل، د ضرورت په دې وخت کې به بیا د استعمال کار به یې ترې نه اخېسته، هغه پښه مې پړګي باندې وتړل. خو دا مې نه غوښتل چې زه د دې ځای نه لاړ سم او تر څو دی قتل سوی. ګوره پښه ماته، بیا هم دی بهر ناسته چې اوس څه کېږي. نو سبایي وختي وایي اعلان وسو چې تاجر د اهل حجاز ابورافع نه شپه چا قتل کړی. دا خلک را بهر سو، ورونه یې بل کړل چې دی چېرته دی پیدا کړي، خو الله جل جلاله دی وسات. خپلو ملګرو ته راغی. بیا یې یو ملګری راولېږي چې ته لاړ څه معلومات وکړه چې دا قتل سوی که نه ده قتل سوی. ملګری وایي چې د ابورافع ښځه د ابورافع د کټ سر ته ولاړه وه او دا خبره یې کوله چې دا نه شپه کوم یو اواز و، دا اواز ما ته د عبدالله بن عتیق معلومېده چې دا ما خاوند یې ووهه. وایي کله چې ملګري م دا خبر راوړ چې دا قتل ده نور مردار سوی دی، نو زه په خپل درد باندې د خوشحالي د وجې نه پوهېدم. دوی روان سو مدینې منورې ته. کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته موږ نږدې سو، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خبر ورکړ. رسول الله راته وفرمایل پښه دې وغځوه. نو رسول الله فی لاس تېر کړه، الله جل جلاله مې پښه جوړ کړه. دا څه اسانه خبره نه ده چې 100 کسانی 200 کسانی ته یې ننوځل، بیا شپې وسدېږه، یو سړی قتل کوه، بیا راکوزېږه، بیا ورته انتظار کوه. داسې شجاعت الله ورته نصیب کړی. بخاري شریف کې حضرت انس رضی الله عنه روایت ده د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شجاعت په باره کې. مدینه منوره کې اوازه سوه چې دښمن راغی، حمله یې وکړه. ابو طلحه انصاري رضی الله عنه آس ځي نه ورباندې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ترې نه وغوښته چې ما ته یې راکړه. توره یې په اوږه کې واچوله، په دې آس باندې رسول الله سپور سو، هغه طرف ته یې ځان ورساوه. بېرته چې راوخوځېدو صحابه کرامو ته فرمایي لم ترع مه وېرېږئ، هېڅ خبره هم نشته ده. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشجع الناس اجود الناس احسن الناس. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټولو انسانانو کې شجاع هم، سخي هم پیغمبر علیه السلام، بهادر او حسن و جمال هم الله ډېر زیات په ټولو انسانانو کې ورته ورکړ. نو دا خلقو کې بهادري وه، الله جل جلاله د قرآن کریم د نزول لپاره مختار. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی الله عنه دا یو ورځ پیغمبر اسلام پوښتنه وکړه چې حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی الله عنه نسته ده، دا چېرته؟ حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه فرمایل زه به معلومات وکړم. کور ته راغی، د ده پوښتنه یې وکړه، ګاونډی و، هغه ژړل. وایي ولې ژاړي؟
قرآن کریم کې الله جل جلاله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس د ادب مبارک فرمایي سوره حجرات کې به ان شاء الله راشي چې په اوچت आवाज باندې غږیږي یا ما आवाज ډیر اوچت زه په اوچت आवाज غږیدل یم الله فرمایلی دی ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون ما عمل ختم شوی دی پرې باندې زړه نو صاحب بن معاذ رضی الله عنه راغی بخاری شریف کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر وکوله چې حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی الله عنه خدا سے فرمایي رسول الله ورته فرمایي الله څخه خبر متورک تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه دویم ځل چې سات صاحب راته حضرت ثابت بن قیس بن شماس ته بخاری شریف کې راځي چې بشارت عظیمه یې ورته راوړي چې رسول الله فرمایي دا ځوان به خیر الله درته نصیب کړي بیا به شهید بیا به جنت ته داخل شي د رسول الله د وفات نه وروسته د ارتداد کومه فتنه را پیدا ابو بکر رضی الله عنه خلیفۃ رسول صلی الله علیه وسلم په دې کې مشهور غزا د امامی مسیلمة الکذاب د رسول الله په حیات مبارکه کې دعوت نبوت کړو یو باغ برابر کړی و حدیقه الموت ورته لله زره کسان جنگیالي پکې کېنوي کله چې صحابه کرام لاړل خالد بن ولید رضی الله عنه د جنگ مشري کوله بخاری شریف محشر اخیستی دی 1500 حافظان د قران کریم کې شهیدان شوي ثابت بن قیس بن شماس رضی الله عنه فرمایل چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگونه نه وکړي چې په دویم او په دریم سب کې بیا ولاړ دا خو تاسو مسلمانانو ته تاریخ نه پرېږدي چې سړی په دویم او په دریم سب کې ولاړ حضرت انس رضی الله عنه فرمای چې ځان یې د حملې لپاره برابراو خوشبويي لګوله زمکه کې کند وېستله په د پښو باندې خاورې راواچولې چې زخمي سوې زخم دی وجه نو بیا تیر تللی نسم په جنگ باندې شروع وکړه بیا پکې شهید شو خالد بن ولید رضی الله عنه ته په خوب کې راغی ورته وایي چې په ما قرضه ده ابو بکر رضی الله عنه ته وایي چې ما قرضه خلاص او د ما په بدن کومه یو صغره وه هغه پلانکی مجاهد راغی د ما نه د ما اسلحه وړې ده او هغه خیمه کې د اوښ د موړې لاندې یې کې دغه راوخت نور مجاهدینو ته ورکړه خالد بن ولید رضی الله عنه سره بیدار شو نو چې کله ورغی هغه خیمې کې هلته د ده اسلحه پیدا کړه بل مجاهد ته بیا ورکړه او ابو بکر رضی الله عنه ته خبر ولید چې د قرضه خلاص څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایلي و چې شهید کېږي نو شهید شو په دقسې باندې سره شهید شو دا حدیقة الموت کې لزر کسان دوی دروازې بندې کړې وي مرچې برابرې کړې وي برا بن مالک رضی الله عنه د انس بن مالک رضی الله عنه ورور ده د بس کومه خبره وکوله اقص به الله جل جلاله وکول رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دی الله په دې بندگانو کې داسې بندگان دي لو اقسم علی الله لا بره منهم برا بن مالک دې په مناقب کې راځي قادسیه دوه ځلې فتح شوې ده دا د ایرانیانو سره د صحابه کرامو هغه جنګونو کله چې مسلمانان ډېر شهیدان سو نو برا بن مالک ته ملګري وایي چې ته څه وایې هغه چې الله کوي وایي زه وایم چې سبا به فتح یو زه به پکې شهید یم سبا فتح شو دی پکې شهید شو نو د امامي په دې ورځ باندې برا بن مالک رضی الله عنه صحابه کرامو ملګرو ته وایي ما په ډال کې کېنوئ دا ډال به داسې مثال درلوده لکه یو تال بیا په نیزو کې اوچت کې دننه ما وروغورځوئ په دې دیواله باندې یا به شهید سم یا دروازه درته راخلاصوم نو دا یې کله لزره کسانو ته وروغورځوم دغه طرف نه دروازه راخلاصه کړه صحابه کرام ننوتل په دا لزره کسانو کې یو کس هم ترې نه ژوندی لاړ مسیلمة الکذاب حضرت وحشي رضی الله عنه بیا قتل کړه چې د جاهلیت په زمانه کې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی او په اسلام کې مسیلمة الکذاب هغه مردار قتل کړي داسې بادر قوم بادر یې الله ورته نصیب کړي د یرموک غزا ورته وایي د یرموک په دې غزا کې خالد بن ولید رضی الله عنه چې مشري کوله څه د پاسه 4000 مسلمانان شهیدان شوي 4000 پورې کفار دوی هغه ژوندي نیولي وو څه د پاسه 1 لک هغه ټول قتل کړي چې کوم رومیان هغه د دوی مقابلې ته راغلي نو شجاعت بهادري نهایت ډېره زیاته پکې وه الله جل جلاله دغه قوم د قرآن کریم د نزول لپاره مختار نعمان بن مقرن رضی الله عنه مغیره بن شعبه رضی الله عنه
داسې کله د ایرانیانو مقابلې ته لاړه د عمر صاحب په دې زمانه کې. نو د ایرانیانو قمندان د جنګ مغیره بن شعبه رضی الله عنه سره خبرې کولې چې په څه دې موږ سره جنګېږي، دومره کم خلک او ټوله زندګي تاسې باندې په ولږ او په تنده باندې هغه تېره سوې ده. مغیره بن شعبه رضی الله عنه ته فرمایي چې ګوره د بوتانو موږ عبادت کوو، د ونو عبادت کوو، جاهلت و ناپوهي وه، داسې سړی الله موږ ته پیغمبر راولېږه چې نسب یې موږ پېژنو. د فردي قوم سړی نه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم یادوي. د الله حکم یې موږ ته راوړ، د جاهلیت نه الله خلاص کړو. موږ تاسې مقابله یوازې په دغه دین او په دغه اسلام باندې ده. که موږ سره یې قبلوئ نو هغه څه به په بیت المال کې تاسې حق وي کوم چې د موږ حق، کوم چې په موږ باندې ذمهواري ده چې د کفارو سره به جهاد کوو هغه به ذمهواري په تاسې ده. که د موږ سره یې نه قبلوئ نو موږ به تاسې مابین کې فیصله همدغه دې کړې. نو الله جل جلاله دقسې بادره قوم پیدا کړی دی قرآن کریم د نزول لپاره الله مختار. بل بهترین صفت په دوی کې د سخا موجود دا په انسان کې هغه بهترین صفت ده. د قرآن کریم په آیاتونو کې به انشاءالله بیا د بخل او د بخیلانو هغه مذمت راشي، د سخي سړي او د سخا او د جود مدح هغه به راشي. الله په دې باره کې څه فرمایي او دا بهترین صفت هغه په دوی کې موجود بار بار به په قرآن کریم کې راشي. انفقوا فی سبیل الله، عام مسلمانانو ته، مجاهدینو مدارسو ته، مسلمانانو ته، تر دې چې حیواناتو ته یو شی وراچول دا صدقه ده. انفاق فی سبیل الله الله پکې امر کړی. بخاری شریف کې باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، دی باب الله دی امام بخاری رحمت الله علیه کې حضرت صدیقی حدیث را نقل کړی چې پیغمبر علیه السلام جود او سخا د ریح مرسله نه زیاته وه. هوا سره والوځي ګوري ونې ته، انسان ته، حیوان ته، هر شي ته رسي، خو د پیغمبر علیه السلام سخا له دې نه زیاته. هوا کې کله تاوان وي خو د پیغمبر علیه السلام په جود کې هېڅ قسم تاوان د امت لپاره د انسان. مستطرف یو کتاب د لیکلي دی چې حضرت حسن رضی الله عنه، حضرت حسین رضی الله عنه او عبدالله بن جعفر دا د مکې مکرمې نه را روانو مدینې منورې ته. باران ورباندې راغی، په لاره کې د یو اعرابي سره دې رسو، 3 ورځې ورسره تېرې کړې. کله چې رخصت کېده نو عبدالله بن جعفر ورته وایي دې اعرابي ته که دې ضرورت پیدا سو بیا مدینې منورې ته راسه. وچکالي راغله، دې اعرابي ته ضرورت پیدا سو، ښځه ورته وایي مدینې منورې ته لاړ څه کوې؟ وایي ما نه یې نومونه هېر دي. وایي د ابن تیار پوښتنه وکړه. جعفر ته جعفر تیار ویلی کې د غزوه موته کې شهید شوی. 2 لاسونه یې هغه قطع شوي وو. رسول الله فرمایي چې په عوض کې الله په جنت کې وزرونه ورکړي دي، ځکه جعفر تیار ورته. دا چې کله مدینې منورې ته راغی حضرت حسن رضی الله عنه ته راغی، هغه 100 اوښان ورکړل. حضرت حسین رضی الله عنه ورته 1000 میږې ورکړې. عبدالله بن جعفر ورته 1,00,000 دراهم ورکړل. څلورم ملګری د دوی سره ابو دحیه رضی الله عنه، هغه ورته وایي دا اوښان دې راوله زه به یې په دانو درته بار کړم. اصل اوښان یې په دانو باندې ورته بار کړل. قیس بن سعد بن عباده رضی الله عنه دا د پیغمبر علیه السلام خادم پاتې شوی. غزوة سیف البحر بخاری شریف کې ذکر شوی ده. ابو عبیده عامر بن جراح رضی الله عنه پیغمبر اسلام ورته مشر مقرر کړی و. 300 کسانو. دوی چې دې سفر ته روان سو ورسره خرچه نه وه، یوازې د کجورې زړه به یې په خولې کې واچوي. عمر رضی الله عنه په دې لښکر کې و. قیس بن سعد بن عباده رضی الله عنه په قرضې باندې د اطرافو د خلکو نه چې کوم کلیوالو باندې دوی تېرېدل اوښان به یې په قرضې باندې اخیستل، ملګرو ته یې ذبح کول. خو عمر صاحب منې او امیر د لښکر ابو عبیده رضی الله عنه ته نه منې کړل چې دومره قرضې بیا ته خلاصولی شي. کوم ځای چې د دوی مقصود و هلته ورسېدل، د عنبر په نامه باندې یو مایع الله د بحر نه راوغورځول. 1 میاشت دوی ته نه خوراک وکړ او داسې یو کب و مایع و چې دا د سترګې کوم قالب ده 14 کسان پکې جېدل. امیر د لښکر ابو عبیده رضی الله عنه یو پښتۍ داسې ودروله، صحابي په اوښ باندې سپور کړ، کجاوه م ورباندې ایښې وه، الله دې ترې ووت. دومره درازې پښتۍ. نو دا قیس بن سعد بن عباده رضی الله عنه چې کله راغی کلي ته، پلار ته یې دا قصه بیان کړله
ما صحابه کرامو ته وخان اخیسته عمر صاحب ته نه منې کړم امیر د لښکر منې کړم نو پلار ورته وایي چې بچی قرضه به دې کوله دی خپلو ملګرو ته وایي په دې سفر کې چې ما پلار پردي قرضې خلاصېږي ما به څنګه نه خلاصېږي سعد بن عباده رضی الله عنه ته فرمایي چې بچی دا باغ دی ما په مدینې منورې کې حاصلي میوې کجوري ته د مسلمانانو ضرورت پر کوه قرضې کوه بیا له دې نه خلاصوه قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص ابو هريره رضی الله عنه رسول الله تعالی میلمه دا بخاری شریف کې د پیغمبر علی السلام د نو بیانو په حجرو کې دا یو غړپ شو دی هم نه نو رسول الله فرمایل دا میلمه به د ځان سره څوک بوسي ابو طلحه انصاری رضی الله عنه د ځان سره بوت ام سلیم توای کور کې څه ستا کنست وای دومره سدي چې نه ماشومان تور وای ماشومان پرې د رسول الله میلمه ده دسترخوان ته سمړی راوړي په دې نیت باندې ډیوی ته ورچاته سجدي برابرو ما به ته مړه کې تیاره بسي دا میلمه به حیا نه کوي په کې طریقې به خوراک وکړي هغې داسې عمل سرته ورسوه نه ام سلیم خوراک وک نه ابو طلحه انصاری وک نه یې اولاد وک یوازې میلمه وک سبایي چې کله دی مسجد ته راغی نو پیغمبر علیه اسلام د آیات مبارکه تلاوت کړ او وی ویلې دي تاسې په دې عمل باندې الله دې تاسې نه راضي سوی چې خپل ضرورت هغه پرېږدي او د بل ضرورت هغه سرته رسوي داسې د جود او د سخا صفت پکې عدي بن حاتم رضی الله عنه د مشهور جواد حاتم طایی بچی دی حاتم طایی د جاهلیت په زمانه کې تېر شوی هغه بچی صحابي د عدي بن حاتم رضی الله عنه نو چا ترېنه مطالبه وکوله چې تا د پلار کومې کټه ویلي دیګي دي یا دې موږ په کار دی راته راولېږه نو دوی ویلې لږ صبر وکړئ چې دې د طعام او د شېروا د غوښې نه درته ډکې کړم له دې نه ما ته حیا راځي چې زه تس دیګي تاسې ته څنګه ولېږم دې نه حیا راځي داسې بهترین صفت د جود او د سخا په دې خلکو کې موجود و نو ښه صفت چې کله په یو انسان کې وي بهترین صفت په یو انسان کې وي حیا وي یقین وي توکل وي نو د الله جل جلاله نور انعام هم ورباندې وسي پیغمبر هم الله په عربه کې راولېږي قرآن کریم هم الله جل جلاله دلته نازل او په لسان عربي کې الله جل جلاله راولېږه چې د جود او د سخا صفت هغه په دې کې موجود حضرت ابوبکر رضی الله عنه په اول ورځ باندې چې ایمان پر رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې راوړ او رسول الله هغه مبعوث پیغمبر جوړ شو 3,000 دراهم رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړ دا په هغه زمانه کې ډېر شي نو الله جل جلاله دغه قوم د قرآن کریم د نزول لپاره هغه مختار کړ یجود صفات بل بهترین صفت په دوی کې دا چې په کړو وعدو باندې ډېر کلک ولاړو چې یو ځلې به وعده د چا سره وکوله بیا به د هغې وعدې نه تېرېده نه نو وعده باندې وفا کول دا واجبه ده مخالفت کول خو د نفاق هغه نه که نمونه ده دې باره کې د عبدالله بن حذافه رضی الله عنه یو واقعه ذکر شوې ده عبدالله بن حذافه سهمي رضی الله عنه دا داسې ډېر خوشطبعه صحابي و پیغمبر علیه السلام به خندا وکړه دا د عمر صاحب په زمانه کې په یو جهاد کې بندي شو د رومیانو په لاسونو باندې هغه وخت کې چې د رومیانو کوم یو بادشاه و هغه ته حاضر شو هغه ته نه مطالبه وکوله ته کفر پر رسول الله باندې وکړه زه به د بادشاهۍ کې د ځان سره شریک کړم لور به په نکاح تاته درکړم دی وایي این خیال است و محال است و دا ونشي کېدلی د وخت ظالم بادشاه امر وکړ د ده د ملګرو په باره کې دیګي کېښودل ژوندي ملګري د ده ور واچول ویې سوځول د خپلو ملګرو هغه هډوکي ولیدل چې غوښې ته نه توی شول بیا ورته وایي دقسې سزا به درته درکړمه که ته کفر په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې نه کړې نو ده ویل چې هېڅ کله هم کافر کېدلی نشي بیا د وخت بادشاه امر وکړ دی روان کړي دا ورته یې اوچت کړي په نیزو باندې ووایي چې کله یې روان کړو ویې بیا یې راوفسه چې کېدای شي اوس د ما خبره به واوري قبوله یې کړي مرګ نه وویرېد نو دلته وایي چې کېدای شي اوس د ما خبره ومني ولې ژړل وایي په دې مې نه دي ژړلي چې زه اوس مړه مو شهید کېږم په دې باندې افسوس کومه چې بدن کې مثل روح وای او دا یو دقسې د الله په دې دین باندې قربان سوی وای
دا حیات هم د الله لوی نعمت ده چې د دین خدمت ورسره وکولی شي. کله سړی مړ سي یا شهید سي نور خو بیا د دنیا نه لاړه، نو په دا خپلو کړو وعدو باندې چې د الله سره وعده وه، د رسول الله سره وعده وه، یعنې انسانانو په مابین کې کومې کړې وعدې وي په دې باندې به داسې کلک ولاړ ترې تېرېدل. اسماعیل علیه السلام اولاد ده، رابسې د اسماعیل علیه السلام په باره کې چې اسماعیل علیه السلام په باره کې راځي رسول الله 3 ورځې و سړي په یو ځای باندې انتظار کوي، وعده یې ورسره کړې وه، 3 ورځې ورته ولاړ او د هغه په باره کې 3 کاله راځي چې اسماعیل علیه السلام ورته انتظار. اسماعیل علیه السلام اولاد او اثر یې دا قصور باندې پروت. نو الله جل جلاله د قرآن کریم د نزول لپاره دغه قوم مختار کړ. داسې بهترین صفتونه دا انتخاب د عربو، انتخاب دی لسان عربي. وړاندې تاسې خبره واورېده چې اول تکلم په لسان عربي باندې اسماعیل علیه السلام په خپل زمانه کې کړی، حضرت آدم علیه السلام کړی، ابراهیم علیه السلام کړی. او د رسول الله په حدیث سره ثابته ده چې زه عربي یم، قرآن کریم عربي ده، لسان د اهل جنت دا عربي ده. دا د دې ژبې یو فضیلت ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه عربي ده، قرآن کریم عربي ده، لسان د اهل جنت. نو جنتیان خو الله ته محبوب دي، الله ته ناراضي نه سي جنت ته رسولي. په دنیا کې قسم قسم زبانونه دي، د بعض شمار د وجې نه تقریبا 3746 ته د لغتونه رسېدلي. په دې کې دا بهترین لغت دا لسان عربي دی. یو خو په دې کې اختصار وړوکې غوندې جمله وي، کلامي په ډېرو معنیو باندې مشتمله وي. د سورت مایدې په ابتدا کې چې کوم 3-4-5 آیاتونه دي 18 احکام سره ثابت دي. 18 احکام. نو اختصار پکې د سره له دې نه چې معنی هغه کثیره ده. دویم دا ده چې مشترک الفاظ پکې دي، مترادف الفاظ پکې دي، مشترک الفاظ پکې دي. د زمري لپاره په عربي زبان کې زر نمونه ذکر شوي دي، د وښې لپاره 125 نمونه ذکر شوي، د شرابو لپاره 180 نمونه ذکر شوي دي، د خال کلمه د 80 یا د 25 معنیو لپاره هغه ذکر شوي، د عین کلمه د 80 معنیو لپاره هغه ذکر شوي. مشترک الفاظ پکې زیات دي. بل کمال په دې لسان عربي کې دا ده، قرآن کریم کې الله فرمایي فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، که چېرته د ګواهي په دې دوران کې 2 سړي نه پیدا کېدل نو هغه 2 زنانه وي، قیم مقام د 1 سړي دي، نو رجلین ذکر شوي دي. دلته کوم عدد ورسره نه ذکر شوی چې اثنین. موږ تاسې په زبانو بل زبان کې به داسې ویل کېږي سړی 2 سړي، عدد ورسره ذکر کېږي. په عربي زبان کې تسنیه کې هغه عدد ته ضرورت نشته. او بل هغه اجرا د اعراب ده، جاءني زید ورأيت زیدا ومررت بزید. دا خاصیت هم هغه د لسان عربي. بل خاصیت الله جل جلاله دې زبان ته دا ورکړی چې د مصدر دا یوه صیغه ده. تاسې بار بار په علم صرف او نحو کې اورېدلي دي، تر 1490 پورې صیغې هغه ترېنه مشتق کېږي، مشتق او مشتق منه صیغې ترېنه هغه جوړې شي. دغه کمال الله جل جلاله لسان عربي ته ورکړی، نو دغه زبان الله جل جلاله هغه د قرآن کریم لپاره مختار کړ. نور فعل دی الله محدثین وایي، د موږ تاسې د عقاید علما حضرات فرمایي چې افعال د الله معلل بالاغراض نه دي. غرض هغه څوک لري چې هغه محتاج دی، الله جل جلاله محتاج نه ده، فاعل مختار ده. بس دا د ابزرها او حکمتونه پکې و چې الله جل جلاله هغه د لسان مختار کړ. دا دریم بحثو سره د مضامینو نه لله الحمد دا تمس. څلورم بحث معنا د قرآن کریم. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي د څلورم بحث کې تعریف د قرآن کریم، معنا لغوي، معنا اصطلاحي، غایه، غرض، اسامی د قرآن کریم. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي قرآن دا علم لپاره د کلام دی الله جل جلاله ده، نه مشتق ده نه مشتق منه ده. دا امام شافعی صاحب فرمایي. امام اشعری رحمت الله علیه فرمایي
چې قرآن کې دا نون اصلي ده، زائد نه ده. قرنت شی بشی نه راخیستل سوی ده، یو شی د بل شي سره داسې متصل سي. دلته هم آیاتونه سورتونه یو د بل سره متصل غیر محموز ده. زجاج او فراوی چې قرآن د قرء نه راخیستل سوی ده محموز ده. تخفیفا په قرآن کې کله قرآن ویل کېږي، همزی باندې تلفظ نه کېږي. د قرء نه راخیستل سوی د جمع په معنا سره راځي. دا هم مجموعه د سورتونو او د آیاتونو ده. علامه الوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المانی کې دغه قول راجح ګرځولی چې قرآن محموز ده د قرء نه راخیستل سوی. دا خو هغه معنا لغوي سوه. د معنا لغوي په اعتبار سره چې یا د جمع په معنا سره راځي یا د اتصال په معنا سره راځي. او یا امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې علم د لپاره د کلام دی الله جل جلاله. معنا اصطلاحي د قرآن کریم هو الكتاب بالعربي المبين المنزل على رسولنا النبي الكريم المعجز المتحدى به المعجز المتحدى به الحاوي لللفظ والمعنى جميعا المكتوب في الصحف المقروء على الألسن المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة. هو الكتاب بالعربي المبين. دا کتاب په عربي مبینه کې د یمن د خلکو عربي ته عربي مسند ویل کی. د مکې مکرمه د مدینه منورې د عربو کوم زبان ده د عربي ته عربي مبینه واضحه ویل کی. نو قرآن کریم په عربي مبینه کې المنزل على رسولنا النبي الكريم پیغمبر علیہ السلام باندې نازل شوی. المعجز څوک چې مقابله کوي هغه مقابله کوونکی عاجز کوي، مقابله نشي کولی. دا ځان ته مستقل مضمون ده چې اعجاز قرآن کریم د سبب ان شاء الله راځي. المتحدى به دی متحدى به مطلب دا چې اعلان دی مقابلین په کې شوی. ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبد فاتوا بسوره من مثله. اعلان دی مقابلین په کې شوی. الحاوي لللفظ والمعنى جميعا. معنا دی الله دی جانب نه ده، الفاظ دی الله جل جلاله دی جانب نه دي. قرآن کریم کې الله فرمایي بلسان عربي مبین. لسان آله ده، په دغه آلې سره الفاظ ادا کیږي. دا الفاظ هم دی الله دی جانب نه دي، دا معنا هم دی الله دی جانب نه ده. د حدیث قدسی او د قرآن کریم په مابین کې یو فرق ده چې حدیث قدسی کې معنا دی الله دی جانب نه ده، الفاظ دی رسول الله دي. او قرآن کریم الفاظ او معنا دواړه دی الله دی جانب نه دي. بل فرق د حدیث قدسی او د قرآن په مابین کې دا ده چې قرآن کریم معجز ده او حدیث قدسی کوم الفاظ دی هغه معجز نه دي. الحاوي لللفظ والمعنى جميعا. المحفوظ في الصدور. دا په سینو کې محفوظ ده. المقروء على الألسن په زبانونو باندې تلاوت کیږي. المكتوب في الصحف په دا کاغذونو باندې لیکل شوی ده. المنقول الینا مونږ ته را نقل شوی ده نقلا متواترا بلا شبهه. په داسې طریقې مونږ ته را نقل شوی ده چې دومره کسانو را نقل کړی ده چې اجتماعي په کې زبانې هغه محاله. څومره صحابه کرامو تابعین حضراتو هغه نقل کړی ده. دا د قرآن کریم هغه اصطلاحي معنا سو. موضوع د قرآن کریم یو قول مفسرین هغه دا ده الانسان المکلف بالشرائع، چې په دنیا کې د انسان دا زندگی به محمله نه وي، دا به مکلف په احکام باندې. دا موضوع د قرآن کریم. او یا ویل کېږي چې موضوع د قرآن کریم الانسان خلیفة الله فی الارض. انبیاء و حضراتو ته خلیفة الله فی الارض ویل کېږي چې هغه تنفیذ د احکامو د الله جل جلاله کوي. دا موضوع د قرآن کریم. غایه او غرض د قرآن کریم نو د انسان یو ژوند د دنیا ده او یو ژوند د آخرت ده.
نو دی علم فقه، دی علم تفسیر، دی علم دی حدیثو او دی قرآن کریم، دی غایه و غرض څه شی ده؟ سعادت بفوز الدارین، فوز بسعادت الدارین، یعنی دی دنیا او دی آخرت هغه سعادت. نو قرآن کریم سره چې چا تعلق سو، عمل ورباندې وسو، نو غایه و غرض دا رسې د جنت داسې زندګي الله ورته ورکوي چې ځواني ده بیا زوړوالی نه رسي، خوشحالي د غم نه پسې راځي، ژوند د مرګ نه پسې راځي، او په دنیا کې سکون و اطمینان ده. الله بذکر الله تطمئن القلوب. چې قرآن سره تعلق لري نو هغه به مطمئن په دې دنیا کې، چې قرآن سره تعلق نه نو هغه به مطمئن هم نه په دې دنیا کې. دا غایه او غرض قرآن کریم. په دې بحث کې بل مضمون اسامی د قرآن کریم، نومونه د قرآن کریم. علامه سیوطي رحمت الله علیه الاتقان فی علوم القرآن کې 55 نومونه ذکر کړي. ابو المعالی رحمت الله علیه هغه اقرار په دې 55 نومونه باندې کړی. بعضو حضراتو لس کم سل نومونه د قرآن کریم ذکر کړي، او تحقیق دلته دا ده چې قرآن کریم کې دننه یو هغه صفات قرآن کریم ذکر شوي، یو اسم عالمي د قرآن کریم ذکر شوی. عالمي قرآن ده، فرقان ده، کتاب ده، تنزیل ده، ذکر ده. او دا قرآن یو شپېته کرته په قرآن کریم کې ذکر شوی. چې مشهور نوم د قرآن کریم قرآن ده، الله جل جلاله یو شپېته کرته قرآن کریم کې ذکر کړی. نو دا 15 اسامي نومونه دي، د دې نه ما سوا چې کریم ده، مجید ده، نور ورته ویل شوي، نو دا صفات د قرآن کریم دي. نو نومونه 15 او صفات قرآن کریم تر 100 پورې یا لس کم 100 پورې یا 55 پورې دا صفات قرآن کریم دي. او یو شپېته کرته قرآن الله جل جلاله خپل په قرآن کریم کې ذکر کړی. دې ته اسامي د قرآن کریم وایي. بل بحث په دې مقدمه کې دا د ګران د مضامین زیات دي. معرفت القرآن، نزول، کیفیت نزول، تعدد نزول، چلالی انشاءاللہ مختلف مضامین هغه ته نه بیانېږي. دا وفیس امام راغبی اصفهانی رحمت الله علیه یو کتاب ده په نامه دی مفردات القرآن سره د قرآن کریم کې کوم کلمات ذکر شوي دي هغه کلمات وضاحت یې کړی. نو قرآن کریم خو د اسمانه نازل شوی دی، د نزول کلمه ورته ذکر شوې ده. د نزول د کلمې معنا اولا واورئ. نو د نزول د کلمې یوه معنا دا ده چې دا یو جسم په یو ځای کې دا جسم ځای ونیسي، لکه موږ تاسې په یو ځای کې کیم نزل الامیر بالمدینه، یوه معنا یې دا ده. د دغې معنا په اعتبار سره د نزول نسبت د الله جل جلاله کلام ته نه کېږي. د الله کلام د مکان منظم. او دویمه معنا د نزول هغه دا ده چې یو شی د بره نه لاندې داسې راکوزي، وانزلنا من السماء ماء طهورا، یو شی د بره نه هغه لاندې داسې راکوزي. نو چې دې ته نظر وکړي چې جبریل علیه السلام دا قرآن کریم د بره نه لاندې راوړی دی، نو بیا یې نسبت قرآن کریم ته په دغه معنا سره کېدلی شي چې جبریل علیه السلام د بره نه راوړی دی. او بله معنا د نزول دا ده چې د یو شي تعلق د عالم بالا سره. وانزلنا الحدید فیه بأس شدید، خو دا اوسپنه خو الله په ځمکه کې پیدا کړې، خو دلته دا لفظ مستعمل شوی ده وانزلنا الحدید، چې دا دغه اوسپنه مونږ نازله کړې. د دې مطلب دلته مفسرینو دا راخیستی چې دغه د اوسپنې کومه ماده ده په دې ځمکه کې، نو دا ماده انسان نه ده پیدا کړې. تیرنو ګاډر یو شی به ترې جوړ کړي، د دې مادې تعلق د عالم بالا سره ده، دا الله جل جلاله پیدا. نو اوس دا دی انزال د نزول کلمه چې قرآن کریم ته مستعمله کېږي، نو په دې اعتبار سره چې د دې تعلق د عالم بالا سره. بیا د نزول د کلمې نه دوه کلمې راخیستل شوي دي، یو انزال ده بل تنزیل ده. انزال ویلی کېږي نزول دفعة واحدة، او تنزیل ویلی کېږي نزول تدریجا لره. او دا دواړه کلمې په قرآن کریم کې دي، قرآن کریم د نزول لپاره استعمال شوي دي.
الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب انزل. نو دی لوح محفوظ نه اسمان دی دنیا ته قران کریم نازل شوی جمله واحده دا نزول، او دی اسمان دی دنیا نه د اسمکه سر ته په 23 کلونو کې نازل شوی دی ته تنزیل ویل کی. دا خو دی هغه نزول دی کلمې وضاحت. اوس راځو نزول دی قران کریم ته. معرفت القرآن کې اولنی مضمون دا نزول دی قران کریم څو کرته شوی. دی قرآن کریم نزول مفسرین فرمایي 3 کرته شوی. دی بارگاه الهی نه سے تعبیر کېدلی سي دی علم دی الله جل جلاله. دا نازل رسول لوح محفوظ ته، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. دا یو نزول. دویم نزول دی قرآن کریم دی لوح محفوظ نه اسمان دی دنیا ته بیت العزت کی خودلی سو سی بیت معمور هم ورته ویل کی. سوره دخان کې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه. دی لیلې ته لیله مبارکه ویل شوی. او بعض مفسرین حضرات فرمایي چې دغه د براءت کومه 15مه راغله، د شعبان میاشتې کومه 15مه چې لیله د براءت ورته ویل کی په دغه شپې باندې نازل شوی. دا دوه نزول. دریم نزول دی قرآن کریم دی بیت العزت نه چې اسمان دی دنیا والا ده 23 کلونو کې دنیا ته راغلی. جبرئیل علیه السلام راوړی. دا دریم نزول سو دی قرآن کریم. علامہ سیوطی رحمت الله علیه الاتقان فی علوم القرآن کې او ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه په فتح الباری کې دی عبدالله بن عباس صاحب دا قول راجح ګرځولی. دی عبدالله بن عباس صاحب قول داسې ده چې دی لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته قرآن کریم جمله واحده نازل شوی. دا قول راجح ګرځولی. امام رازی رحمت الله علیه دا فرمایي چې دا د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته په 23 لیلة القدر کې نازل شوی دی، او د اسمان د دنیا نظمکه ته په 23 کلونو کې نازل شوی. دا امام رازی رحمت الله علیه فرمایي. او بعض حضرات فرمایي علامه سیوطی دا قول را نقل کړی چې د لوح محفوظ نه چې نازلېده دا د لیلة القدر شپه وه. شروع یې په د لیلة القدر په دې شپې باندې وه، اسمان د دنیا ته راغلی. خو ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایي، علامه سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې راجحه په ټولو اقوالو کې دا قول عبدالله بن عباس صاحب د دې نزول په باره کې چې د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته جمله واحده راغلی، او د اسمان نه بیا ځمکې ته په 23 کلونو کې نازل شوی. دا 3 نزول سو د قرآن کریم. دې ته تعدد نزول ویل کېږي. تعدد په دې نزول کې راغلی. حکمت په دې تعدد نزول کې څه حکمت پکې و؟ نور آسماني کتابونه الله جل جلاله جمله واحده دنیا ته رالیږلي او دلته تعدد پکې راغلی. یو قول مفسرین او حضراتو دا ده چې اصلي مقصود دلته مکمل حفاظت قرآن کریم و. دا خو تر قیامت پورې دی الله قانون د ځمکې په دې سر باندې. نو په لوح محفوظ کې محفوظ، بیت العزت کې محفوظ، په سینې د جبرئیل علیه السلام کې محفوظ، په سینې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کې محفوظ، یا حافظانو په سینو کې محفوظ. یا قرآن کریم کوم مصحف د کاغذونو کې دلته لیکل شوی هغه محفوظ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. نو اصل مقصود هغه اهتمام به حفاظت قرآن کریم. دویم قول مفسرین او حضراتو دا ده چې دا حکمت په تعدد نزول کې دا د رسول الله انتظار کولو. کوم شی ته د سړي انتظار زیات وي شوق زیاتېږي. نو پیغمبر علیه السلام منتظر کولو چې شوق د پیغمبر علیه السلام زیات شي، او شوق سره کوم شی واخیستلی شي هغه بیا یېرېږي. علامه سیوطي رحمت الله علیه بل حکمت دا بیان کړی ده چې دا متعدد طریقې سره دا قرآن کریم الله نازل کړ. سکان السماوات چې ملایکې پکې اوسېدلې، الله جل جلاله هغوی ته خبر ورکړ
چې دا بهترین کتاب چې دومره اهتمام کیږي، یو بهترین پیغمبر چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ده، یو بهترین امت چې امت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ده، دې ته دا کتاب راوړ. او بل حکمت په دې کې دا بیان شوی چې دا بیان د فوقیت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ده چې د لوح محفوظ نه نازل سو اسمان د دنیا ته جمله واحده، دا مشابهت د موسی علیه السلام سره راغی، د عیسی علیه السلام سره په دې صفت کې مشابهت راغی. او دویم ځل چې کوم نزول سوی د دنیا ته په دې سره فوقیت رسول کریم صلی الله علیه وسلم. دا حکمت په دې تعدد نزول کې. کیفیت الانزال په کومې طریقې سره قرآن کریم نازل سوی، او دا خو تاسې واورېدل چې د لوح محفوظ نه جملة واحدة سو، او د ځمکې سر ته په 23 کلونو کې سو. بیا چې پیغمبر علیه السلام ته دا وحی راتله په کوم کیفیت باندې وه، نو کله به جبریل علیه السلام د دیحة الکلبي رضی الله عنه په دې شکل صورت کې راغلی، کله به د ګبینو د مچیو په شانتې اواز د پیغمبر علیه السلام سره هغه اورېدلی کېدل، کله کله به پرون تېر سوي دي مثل سلسله د جرس، لکه د زنځیر اواز چې په کاڼي باندې داسې واچي. موده د نزول د قرآن کریم دا هم ځای‌نشین دی. 40 کاله عمر د پیغمبر علیه السلام تکمیل سو، نزول چې شروع سو 41 کال د عمر د رسول الله 41، نو 12 کاله 15 میاشتې 14 ورځې په مکه مکرمه کې نازل شوی ده. 12 کاله 15 میاشتې 14 ورځې تاریخ التشریع الاسلامي دا لیکلي. دغه زمانه کې کوم سورتونه په رسول الله باندې نازل شوي دي ته مکي سورتونه ویل کېږي. مدینه منورې ته کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم راغی، نه کاله نه میاشتې نه ورځې په 9 د ذوالحجې باندې تکمیل د نزول د قرآن کریم شوی، نه کاله نه میاشتې نه ورځې او 9 د ذوالحجې. عمر مبارک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم 43 کاله ته رسېدلی، چې 41 کلو په دې عمر کې هغه شروع د وحی وسو، 23 کاله نازل سو، نو عمر د پیغمبر علیه السلام 43 کلو ته رسېدلی. په دومره وخت کې قرآن کریم په رسول الله باندې نازل شوی ده. او مدینه منورې ته چې رسول الله راغلی ده، کوم آیاتونه نازل شوي دي، کوم سورتونه نازل شوي دي، دې ته مدني ویلی کېږي. 3 سورتونه دي مدني سورتونه، اکثر سورتونه هغه مکي ده. دا موده د نزول د قرآن کریم. بل مضمون په دې بحث کې دا لږ د راز د ذهن نشیني کوي جمع او ترتیب د قرآن کریم. جمع او ترتیب د قرآن کریم 3 قسمه ده: عهد نبوي صلی الله علیه وسلم، عهد صدیقی رضی الله عنه، عهد عثمانی رضی الله عنه. عهد نبوي صلی الله علیه وسلم د رسول الله په زمانه کې مکمل قرآن کریم خو نازل شوی نه و، چې کتابي شکل ولري. احتمال دی اوس ناسخ آیاتونه راسي او نور آیاتونه ورسره منسوخ شي، داسې کتابي شکل نه. ډیر زیات زور هغه په حفظ د قرآن کریم و. بخاري شریف کې دي چې جبريل علیه السلام به کله رسول الله ته راغی د قرآن کریم آیاتونه به راوړل. جبريل علیه السلام به یا فارغ شوی نه و، متصل به رسول الله سره تلاوت کړ. الله فرمایل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآن سنقرئك فلا تنسى. تاسې نه او ذهن به موږ د دې لپاره قابل ګرځوو، تعجله مه کوه. جبريل علیه السلام ته غوږ ونیسه چې کله هغه فارغه شي وروسته د هغه نه بیا تلاوت کولی ځان. نو د سوره قیامت دا آیات مبارکه په دې باندې ښه دلالت کوي چې اول زور هغه په حفظ د قرآن کریم باندې. عباده بن صامت رضی الله عنه فرمایي چې کوم کس به نوی مسلمان سو، په دین کې به داخل سو، رسول کریم صلی الله علیه وسلم به موږ ته وسپاره چې قرآن ورته وکړي. نو مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې به دومره شور د قرآن د یادولو په باره کې چې رسول الله به آواز وکړ لکه راسئ چې یو بل سره غلط نه وي. داسې صحابه کرامو توجه وکوله د قرآن کریم یادولو ته. 10 مشهور صحابه کرام حافظان د قرآن کریم، مشهور چې غیر مشهور هغه ډېر زیات دي. د دې څه اسباب چې دوی توجه ټول قرآن کریم ته وکړي.
یو سبب مفسرینو حضراتو دا لیکلی چې ډېر ساده ژوند یې و، په ډېر کم شي باندې قناعت کاوه، نه د لباسونو، نه د جایدادونو، نه د بنګلو، نه د مال، د دې شي طلب یې نه کوه. دا کوم عمر الله ورته ورکړی و، دی قرآن کریم ته ورکړ، قرآنیات. بل طرف ته الله جل جلاله داسې حافظې ورکړې وي چې یو سړي ته به تر ډېره لرې پورې خپل نسب یاد و، لرې نیکه پورې، ان د اسانو نسبونه به ورته یاد و، داسې حافظې الله ورته ورکړي. بل یې د قرآن کریم سره محبت نهایت ډېر زیات او کوم شي سره د چا محبت خو وخت ورته ورکوي. بل محبت هغه د عبادت سره ډېر زیات و، په نفلي عبادت کې به د قرآن کریم تلاوت کوه. بل طرف ته عربو ته الله جل جلاله یو مزاج، یو سلیقه، هغه د فصاحت او د بلاغت ورکړی و، چې له دې سره مینه نهایت ډېره زیاته. او چې د الله جل جلاله کلام کله راغی د دې فصاحت او د دې بلاغت دوی واورېده، نو توجه یې ټوله دې طرف ته ورکړه. نو په حیات مبارکه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کې لزر مشهور حافظان د قرآن کریم و، په خپله پیغمبر اسلام حافظ، دا خلفای راشدین حافظان، د رسول الله بیبیانې حضرت حفصه دا حافظه د قرآن کریم، او داسې نور صحابه کرام، یو لوی جماعت برابر شو. بیا پیغمبر علیه السلام یوازې په دې باندې اکتفا ونه کوله. زید بن ثابت انصاري رضی الله عنه کاتب د وحی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم، بخاري شریف کې متعدد واقعې ذکر شوي، او ګوډی د رسول الله هم و چې کوم آیات به پر رسول الله باندې نازل سو، صورت به نازل سو، دی به یې راوغوښته دا صورت د دې صورت سره ولیکه، دا آیات په دې صورت کې ولیکه. ما به وایي چې کله لیکل وکول داسې به محسوسوله ما چې دا ورون مې نور ماتېږي، دومره ثقل و بوج به په ما باندې پروت. نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې زمانه کې کاغذ نه و، کوم ډېر کم و. دا د حیواناتو په دې شا کې چې پلن اډوکی ده، په دې باندې به لیکل کېدلی سو، کاڼو به کېدلی سو، کجورو په پوستکو به کېدلی سو، د حیواناتو په څرمنو به کېدلی سو. نو یو مجموعه پیغمبر علیه السلام برابره کړې وه، خو کتابي شکل نه وه چې کتاب وي، مصحف. دې ته ویلی کېږي جمعه د عهد نبوي صلی الله علیه وسلم. رسول الله وفات سو، ابو بکر رضی الله عنه خلیفۃ رسول صلی الله علیه وسلم مقرر سو. د ارتداد فتنه شروع سو. وړاندې تاسې واورېده په یمامي کې 200 یا 500 حافظان د قرآن کریم شهیدان سو. بخاري شریف کې، ترمذي شریف کې دغه جمع د عهد صدیقي د زید بن ثابت انصاري رضی الله عنه په روایت سره داسې ذکر شوی. زید بن ثابت انصاري رضی الله عنه فرمایي چې د امامي د جنگ په دې دوران کې زه حضرت ابوبکر رضی الله عنه راوغوښتلم چې راسه. چې کله راغلم عمر رضی الله عنه ورسره ناست، نو ما ته ابوبکر رضی الله عنه خبر وکوله، دا عمر صاحب د ما ته راغی او وایي چې په یمامي کې 200 یا 500 صحابه کرام شهیدان شوي حافظان د قرآن کریم. که داسې په دې جهادونو کې حافظان شهیدانېږي، دا قرآن یې نه ضایع نه شي، یا به چاته یاد نه. که دا دې را جمع کړی وای کتابي شکل، نو دا به ښه خبره وه، دا خیر. وایي ابوبکر رضی الله عنه وایي چې ما عمر صاحب ته خبر وکوله چې کوم کار رسول الله نه ده کړی، هغه کار زه څنګه وکړم. خو عمر صاحب ویلي والله هذا خیر، والله هذا خیر. نو الله جل جلاله دې ما سې نه د دې خبرې دپاره کولاوه کړې چې دا خیر. نو زه تا ته وایم چې ته کاتب د وحی د رسول الله وي، نوجوان یې، چېرته په یو ګناه باندې متهم نه یې، ته دا قرآن کریم را جمع کوي. زید بن ثابت انصاري رضی الله عنه فرمایي که دې حضراتو ما ته امر کړی وی چې دا د غره د سر نه دا کاڼي راوړه او په شا باندې بل ځای وړه نقل کوه، دا مکمل غر، دا راته اسان و او دا راته ګران و چې کوم کار رسول الله نه یې کړی زه څنګه وکړم. خو الله جل جلاله دې ما سینه هم ورته کولا وکړه. نو ده شروع وکوله قرآن کریم را جمع کوو، خو ډېر احتیاط نه یې کار واخیست. خپله حافظ د قرآن کریم. مناهل العرفان، البرهان زرکشي، معارف القرآن، علامه سیوطي، دې ټولو حضراتو دغه جمع لیکل. دی په خپله حافظ د قرآن کریم. حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابوبکر رضی الله عنه سره مقرر کړ. بیا اعلان وسو چا سره د قرآن کریم آیاتونه یاد وي او یا لیکلي وي، دا دې راوړي. نو چې چا به راوړل، نو اول به یې د خپل یاداشت سره مقایسه کړ. عمر صاحب مقایسه کړ،
د رسول الله په زمانه کې په څه شي کې لیکل سوی و د هغه سره به یې وپورته سي. دا پکې شته که نسته. بیا به یې 2 کسان ګواهان ترې نه طلب کړي چې دا کوم آیات تا راوړی تا ته یاد ده، بل چاته هم یاد ده که یاد نه ده. په دغه شرایطو به بیا ترې نه قبول کړي. زید بن ثابت انصاري رضی الله عنه فرمایي چې د سورت براءت وروستني آیاتونه لقد جاءکم رسول من انفسکم تر اخره پورې دا مې یوازې د حضرت ابو خزیمه رضی الله عنه سره پیدا کړ. دلته بخاري شریف کې تاسو غوږ ونیسئ، معرفت القرآن کې په لیکلو کې دلته غلطي راغلې ده، خلک وضاحت نه ده سوی. دا 2 صحابه کرام دي، یو خزیمه بن ثابت ذو شهادتین، یو ابو خزیمه بن اوس ده. خزیمه بن ثابت ذو شهادتین، پیغمبر علیه الصلاة والسلام اعرابي نه آس واخیست، هغه په بل باندې خرڅ کړ. رسول الله ویل چې ما د ناخیسته یو، هغه طلب دی دې خبرې وکړه چې ګواه دي چیرې. نو خزیمه بن ثابت ویل زه په دې باندې ګواهي ورکوم. رسول الله ورته فرمایي ته خو نه وې په مجلس کې، څنګه ګواهي ورکوې؟ وایي د الله پیغمبره د غیب د خبرو په باره کې موږ تا تصدیق کړی دی چې قیامت ده او قبر ده او حشر ده نشر ده، الله موجود ده، انبیاء الله را لېږلي، دا خو د دنیا وړه خبره ده، دې باره کې تا څنګه تصدیق وکړو؟ نو هغه وخت رسول الله د شهادت د 2 کسانو شهادت سره برابر کړ. من شهد له خزیمة فهو حسب. نو بخاري شریف شراح را نقل کړي دي، فتح الباری، عمدة القاری، ورسته په جمع عثماني کې مرضی د سورت احزاب دا آیات مبارکه چې الله جل جلاله فرمایلی دي من المؤمنین رجال، دا یوازې د پیدا کړی دا د خزیمه بن ثابت انصاري رضی الله عنه سره، او دا د سوره براءت ورستنی آیاتونه چې د پیدا کړي دا د ابو خزیمه سره دي. دلته معرفت القرآن کې یو ځلې خزیمه ذکر شوی دی، بل ځلې ابو خزیمه ذکر شوی دی، چې بیا اشتباه در باندې رانسي نه. په شراحو د حدیثو دقسې لیکلي. خانه خلاصه د خبرې دلته داسې زید بن ثابت انصاري رضی الله عنه فرمایي چې د سورت براءت دا وروستني آیاتونه، د سوره توبې وروستني آیاتونه دا یوازې ما پیدا کړ د ابو خزیمه رضی الله عنه سره. د یوازې والي څه مطلب؟ دا مطلب نه ده چې دا قرات متواتره نه دته یادو، نور صحابه کرامو ته یادو، خو د رسول الله د خولې نه مخامخ لیکل سوی یوازې دي. فتح الباری د دې کلام توجیه دقسې ذکر کړي، معرفت القرآن هم داسې ذکر کړي. د دې دا مطلب نه ده چې قرآن کریم کې قرات شاذه راجمع سوی. نو دا یوازې د ابو خزیمه رضی الله عنه سره ما پیدا کړ. بیا یې داسې قرآن کریم راجمع کړ ته متوجه سي د عهد صدیقي د زمانې، د ابوبکر رضی الله عنه د زمانې حاجي صاحب آیاتونه مرتب و سورتونه نو مرتب، هر صورت مستقل رسالې په شکل باندې، خو آیاتونه پکې مرتب او منسوخ آیاتونه پکې لیکل سوي نه. کوم منسوخ آیاتونه اوس قرآن کریم کې راځي دا پکې لیکل سوي نه. دا 2 قراتونو ته ځای پکې ورکړی سوی، خبره شاته ان شاء الله د 2 قراتونو را روانه دې ته مصحف د عهد صدیقي رضی الله عنه ویل کېږي چې ابوبکر رضی الله عنه زوندی و د صدیق دی، داسې کله وفات شو د عمر سره، عمر سے شهید شو د حضرت حفصه رضی الله عنها سره، چې عمر صاحب دور ده د رسول الله بیبي. عثمان رضی الله عنه د امیر د مسلمانانو مقرر شو، دین و اسلام و د قرآن کریم تعلیم دا د عجمیانو علاقې ته ورسید. اوس هغه بیان د عهد عثماني رضی الله عنه کو، جمع د عهد عثماني رضی الله عنه د عثمان صاحب په زمانه کې څنګه ولیکل شو. ترمذي شریف کې دي د ارمینی او د آذربایجان په دې علاقې کې جهاد 2 قسمه مجاهدین، یو د شام سیال تقیرت د ابی بن کعب رضی الله عنه ډېر مشهور، او یو مجاهدین د عراق او سیال تقیرت د عبد الله بن مسعود صاحب ډېر مشهور. نو د مجاهدینو په مابین کې اختلاف سره راغی. چا به چې د ابی بن کعب هغه قرات وکړ
نو عراقیان ورته خطا چا به سیدي عبدالله بن مسعود عراقیانو تلاوت وکړ نو شامیان ورته ویل څه خطا ورسته یو موضوع روانه ده ان هذا القرآن انزل على 7 احرف چې قرآن کریم کې و لغات دي نو تر څو پورې چې په دې حدیث باندې چا علم یو بل ته خطا نه ویل چې په دې کې و قرات دي او دلته خو د اسلام ساحه فراخه شوله دا حدیث باندې هر څوک نه پیدل نه هر چا ته رسېدلی نو ځکه یو بل ته سره خطا وي حذیفه بن یمان رضی الله عنه دا جهاد پرېښود براه راست را روان سو مدینې منورې ته حضرت عثمان رضی الله عنه تراغی ترمذی شریف کې دي ورته فرمایي چې حضرت چې د رسول الله امت د الله په کتاب کې رسي اختلاف کی لکه يهود او نصارا او چې الله په کتاب کې اختلاف وکړه هلاک سو وړاندې لګې نه دي هلاکت نه وس وای څه څه وای دا څه واقعیا فکر په مجاهدینو وای دلته په مدینه منوره کې دی نه یو استاد د قران کریم یو قرات وکي بل استاد بل قرات وکي بهر د شاګردانو په مابین کې اختلاف شي دا اختلاف استادانو ته لرسي نو سدل د مدینه منورې کې ما سره نږدې د حالت وینو نری بس حالت وي خامخا یو اختلاف نو مشران صحابه کرام راجم یو سره مشوره وکوله د صحابه کرام اجماع ده اجماع د صحابه کرام راغله په دې باندې چې قران کریم په لغت کې قریش باندې راجم کړل شي نو عثمان رضی الله عنه زید بن ثابت انصاری رضی الله عنه مقرر کړ صدا انصاری عبد الله بن زبیر قریشی سعید بن عاص قریشی عبد الرحمن بن حارث بن هشام دا هم قریشی دا څلور کسان مقرر قرآن کریم راجمه کی خو عثمان رضی الله عنه ته فرمایي که تاسو مابین کې اختلاف سره راغی د قرآن کریم د لیکلو په باره کې د انصاری او د قریشو په مابین کې نو قرآن کریم د قریشو په لغت باندې نازل شوی په دې به ولیک نو د زید بن ثابت انصاری او د دریو حضرات قریشیانو په مابین کې د تابوت په باره کې اختلاف سره راغی چې کومه تا پکې ولیکلی شي دا ګرده تا ولیکلی شي که دا اوږده تا ولیکلی شي ګورئ تابوت نو په قریشو په لغت کې دا اوږده تا وه او د انصارو په دې لغت کې دغه ګرده تا وه چې د وقف په حالت کې په ها سره بدلېږي تابوت ویلی کېږي دوی مابین ته چې کله اختلاف راغی نو دا خبره حضرت عثمان رضی الله عنه ته ویوله عثمان رضی الله عنه فرمایل چې تابوت ولیکئ دا اوږده تا ولیکئ چې دا لغت د قریشو ده دا په ترمذي شریف کې ذکر شوي نو دا حضرات کېناستل قرآن کریم یې راجمع کاوه حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت حفصې رضی الله عنها ته خبر ولیږه چې د ابوبکر رضی الله عنه د زمانې کوم قرآن کریم ده دا راولېږه چې موږ قرآن ته نه آیاتونه سورتونه راجمع کړو بیا به تا ته وفس آیا مراولي دا کوم حضرات چې مقرر کړ دا هم حافظان دي قرآن کریم نو دوی شروع وکوله قرآن کریم یې د حافظانو نه چې چا سره لیکلی و چا ته یاد و را نقل کوئ دغه قرآن کریم چې موږ تاسې مخې ته یې کړی دغه قرآن یې ولیک چې شروع یې د سورت فاتحې نه شوې ده اختتام یې په سورت ناس باندې شوی خو دا لیکل په کومې طریقې سره راغلی یو مصحف خو برابر سو ولیکلی سو مدینې منورې مکې مکرمې بحرین کوفیت بصرې شام ته یمن مصاحف ولیکلی سو زور وزیر نه و پکې نقطې نه وې پکې و قراتونو ته ځای پکې ورکړلی سوی ان هذا القرآن انزل على 7 احرف هغه و قراتونو ته ځای پکې ورکړلی سوی په دې طریقې باندې دا ولیکلی سو اجماع د صحابه کرامو په دې باندې راغله څلور مذاهب وایي اهل سنت و جماعت فرمایي چې د قرآن کریم لیکل ما سوا د مصحف عثماني نه په بلې طریقې سره لیکل جایز نه دي په همدغې طریقې به لیکلی شي چې حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې کوم لیکل شوی بیا هغه قرآن کریم چې د حضرت حفصې سره و د مروان بن حکم په زمانې کې چې د مدینې منورې والي سو هغه یې راواخیستی ویسوځه چې دا د خلکو په مابین کې سره شایع نه سي ځکه د عثمان صاحب په زمانه کې چې کومه جمع راغلې ده په دې باندې اتفاق په اجماع صحابه کرام هغه شوی هغه یې وسوسه ښه نو دا قرآن کریم ولیکلی سو څنګه ولیکلی سو ګورئ څو سورتونه پکې راغلي یو سل څوارلس سجدې څو پکې راغلي ښه انشاءالله په سوره حج کې دوه دي خو 15 ته رسېږي هغه اختلاف به بیا په هغه ځای کې بیان
څومره آیاتونه سو، څومره کلمات سو، څومره سپارې، 10 سپارې سو. دغه سپارې یوازې د ماشومانو د زده کړې لپاره، د ترغیب لپاره دا مقرر شوي دي چې 10 سپارې دي. نور به تاسې وګورئ سپاره به ختمه سي، یا واقعه به ختمه سوي نه، مابین واقعې. خو دا د مسلمان لپاره یوه خوشحالي ده، یوه سپاره تلاوت مې وکړه. د حافظ لپاره یوه خوشحالي ده، یوه سپاره مې یاده کړه. په دې کې 6600 آیاتونه د صدیقې د شمېر مطابق 6600 آیاتونه دا د حضرت صدیقې په روایت کې راغلي. دا آیاتونه دي په قرآن کریم کې 540 رکوعات. اگر که د رکوعاتو په باره کې اختلاف راغلی رسي 540 دي 58 دي، خو اکثر ویل کېږي چې هغه 540 رکوعات. صحابه کرامو به په اول د رمضان کې تاسې حساب وکړئ، په اول د رمضان کې د قرآن کریم ختم شروع وکړه په تراویحو کې، نو کوم ضد کې به یې چې هغه رکوع ته تلل قرات به یې بند کړي، دې ته به یې نوم د رکوع ورکړي. د اوویشتم په شپه به یې مکمل قرآن کریم هغه ختم. بیا په هر شپه کې 20 رکعاته راځي، په 20 کې 22 کې ضبط کې درته معلومات کېږي چې 540 ته جوړېږي. ښه، قرآن کریم کې زورو زیرو نقطې دا شیان نه وو. دغه عمل چا سرته رسولی؟ دې کې نوم د حضرت عمر صاحب هم یادېږي، د حضرت علي صاحب هم یادېږي، او زیاته مشهور په دې کې حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف په زمانې کې عجمیانو ته د قرآن کریم تلاوت ګران سو، تلاوت یې نه سو کولی. نو حسن بصري رحمت الله علیه تابعی ده، عاصم رحمت الله علیه تابعی ده، یحیی بن عمر رحمت الله علیه تابعی ده. دا درې واړه حضرات په دې باندې مقرر کړي چې قرآن کریم ته مد او شد زیر او زور نقطې دا ورته کېږي چې تلاوت یې د خلکو لپاره ساري شي. دغه کارنامه هغه ده سرته رسولې، او دا علما حضرات هغه په دې باندې مقرر کړي دي. داسې اوس قرآن کریم کې ډېر سپارې سوې، 6600 آیاتونه، څومره کلمات پکې دي، څومره حروف پکې دي، زوار او زبر او زما. دې ته غوږ ونیسئ، لیکئ کلمات. شپږ اویا زره 350 کلمات پکې دي. شپږ اویا زره 200 دي، 250 کلمات پکې دي. حروف اینا کې سره نه لري، بس نه کوي دا به کار ونه کوي ان شاء الله. ولی کنه سه ها حروف لیکي. درې لکه 2601 درې لکه 2601. زبر زبر 45,243 45,243. زیر 90,502 زمین 8,840 نقطې ټکي 1,05,604 یو لیکي، زیر بیا ولیکي، 5 ولیکي، 6 ولیکي، 8 څلور ولیکلی شو.
که نو حروف غسول حاجي صاحب 3,22,601 دا حروف سو دی یو حرف بدله الله جل جلاله په څو باندې ورکوي په لسه باندې ورکوي بیا په دې کې ضرب یې ونیسه دا به غالبا موبایل کې رانسي تاسې کې دومره نیکۍ الله جل جلاله د قرآن کریم په تلاوت باندې ورکوي لوی موبایل چا سره شته دا حروف دي کنه 3,22,601 ضرب لس سکولیانو کوسی هغه کې وګورئ سوار بالاسي داسې رمضان کې راشي په رمضان کې الله بدله بیا په بیا پکې ورکړي هغه ونیسئ دا په دې بحث کې بیان دی جمع او د ترتیب د قرآن کریم عهد نبوي صلی الله علیه وسلم عهد صدیقی رضی الله عنه عهد عثماني رضی الله عنه بل مضمون په دې بحث کې ذهن نشین کې اول ما نزل آخر ما نزل کوم اول آیاتونه سورتونه قرآن کریم کې نازل شوي کوم رستنی بخاری شریف کې واقعا داسې ذکر شوی ذهن نشین کې اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه الصالحه شپږ میاشتې پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې خوبونه لیدل چې څنګه به یې ولیدل لکه سورې صادق سره اخیزې داسې به صادق شپږ میاشتې نو الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام ته بوشنشیني مختاره کړه چې کور پرېږدي لاړ شي غره ته غار حرا ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاړ دلته عبادت کړه یو ورځ داسې پیښه سوه جبریل علیه الصلاة والسلام راغی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اقرا رسول الله فرمایي بخاري شریف کې دي ما انا بقارئ نو تر اوسه ما چیرته په سکول کې په کالج کې څو لوستلي نه دي زه خو څه نشم لوستلی نو جبریل علیه السلام انساني شکل کې راغلی و رسول کریم صلی الله علیه وسلم سینې ته داسې رانږدې کړی داسې کړي دې ته انتقال د علم ویلی کېږي د یوې سینې نه بلې سینې ته بیا یې پرېښود بیا ورته فرمایي اقرا رسول الله فرمایي وما انا بقارئ دریم ځل جبریل علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي اقرا باسم ربک د سورت اقرا پنځه ابتدایي آیاتونه دغه وخت په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې نازل شو دې ته اول ما نزل ویلی کېږي اول ما نزل ګورئ په دې صورت کې سجده هم شته ده اوله سجده چې نازله شوې ده په سوره نجم کې ده دا مکمل صورت دا وخت نه نازل شوی چې چا ذهن ته دا خبره راسي چې اوله سجده د تلاوت به هغه په سوره اقرا کې ده او نور آیاتونه وروسته بیا نازل شوي دي دا پنځه آیاتونه او اول ما نزله په پیغمبر اسلام باندې نازل شوي د برا بن عازب رضی الله عنه په روایت کې راځي چې اول ما نزله دا سورت مدثر ده خو مفسرین او محدثین په مابین کې د دواړو اقوالو تطبیق داسې کړی دی دا د سورت اقرا پنځه ابتدایي آیاتونه چې پر رسول الله نازل شو 3 کاله بیا پیغمبر اسلام ته وحی نور الله نه 3 کاله دې ته زمانه د فترة الوحی ویل کېږي د نزول نه وروسته او د رسول الله او د عیسی علیه السلام مابین کې چې کومه زمانه تېره شوې دې ته زمانه د فترة الوحی ویل کېږي قبل نزول 3 کاله پیغمبر علیه السلام ته وحی رانغله بیا په بخاري شریف کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د غار حرا نه را روان وم مابین یې خوړ ته چې کله راورسېدم نو چې ما بره وکتل د ځمکې او د اسمان په مابین کې په کرسي باندې یو شخص ناسته چې دا وزرونه یې شرق و غرب ته رسېدلي نو زه په ځمکه راپرېوتم دا جبریل علیه السلام بیا یې شکل بدل کړ رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی رسول الله راوچت کړ ورته فرمایي یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر دا سورت مدثر مکمل په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې نازل شو نو د روایتونو مابین کې به تطبیق راسي چې دا سورت مدثر ته چې اول ما نزل ویلی کېږي دا اضافي ده معنا مکمل سورت چې اول په پیغمبر اسلام باندې نازل شوی هغه سورت مدثر آخر ما نزل ورستنی آیات د عبدالله بن عباس صاحب په دې روایت کې چې دا راجحه ده چې په رسول الله باندې نازل شوی
واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله. 9 ورځې بعد بیا پیغمبر علیه السلام وفات شوی. دا وروستنی آیات له دې نه وروسته بل آیات بیا نه نازل شوی. او وروستنی کامل سورت چې په پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی اذا جاء نصر الله. مکه مکرمه فتح شوه، دا سورت نازل شو پر رسول الله باندې. دا مکمل وروستنی سورت چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. بل مضمون په دې بحث کې فرق مابین مکی او مدنی، مکی سورتونه مدنی سورتونه په دې مابین کې فرق. علامه سیوطی رحمت الله علیه یو فرق دا بیان کړی دی چې مکی دې ته ویل کېږي چې په مکه مکرمه کې نازلي، مدني دې ته ویل کېږي چې په مدینه منوره کې نازلي. خو دا راجح فرق نه دی، ځکه داسې آیاتونه سورتونه سته چې نه په مکه مکرمه کې نه په مدینه منوره کې او هغه په اسمان کې پر رسول الله باندې نازل شي یا په سفر کې په پیغمبر علیه السلام باندې نازل شي. راجح فرق په مابین کې دا ده چې دا قبل الهجرت ویل کېږي مکی، کا په مکه مکرمه کې کا په سفر کې پر رسول الله باندې نازل شي. او دا بعد الهجرت چې پر رسول الله باندې کوم نازل شوی دي دې ته مدني ویل کېږي، اگر که په مکه مکرمه کې نازلي. لکه د حجۃ الوداع په موقع چې کوم آیاتونه په پیغمبر اسلام باندې نازل شوي یا د فتح د مکې مکرمې په دوران کې سوره فتح ده پر رسول الله باندې نازل شوي دي، هغه ته بیا مدني ویل کېږي ځکه دا د هجرت نه وروسته. قرآن کریم کې څه سورتونه مکي دي او څه مدني دي، خو یو سورت مکي وي یو 2 آیاتونه مدني پکې راغلي او یو سورت مدني یو 2 آیاتونه هغه مکي پکې راغلي. دې کې څه حکمت ده؟ محدثین مفسرین وایي چې د قرآن کریم دا آیاتونه اتفاقا توقیفي دي. توقیفي مطلب دا چې دا موقوف تر امر د شریعه پورې دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په کاتبانو دی واحد ویلي دا آیات دلته ولیکي، دا آیات دې آیات سره ولیکي. پاتې شو دا سورتونه چې کوم دي دا توقیفي دي که غیر توقیفي دي؟ په دې کې راجح دا چې دا توقیفي دي چې پیغمبر علیه السلام کاتبانو دی واحد ته فرمایي چې دا سورت دې سورت سره ولیکي او دا سورت دې سورت سره ولیکي. نو خبره دلته دا سره چې آیاتونه د قرآن کریم دا هم توقیفي سو او سورتونه د قرآن کریم دا هم حدیث څه وګرځي توقیفي. یعنی پیغمبر علیه السلام هغه په دې باندې امر کړی چې رسول الله په دې باندې امر کړی ده. نو کله کله به یو سورت مکی وي او 2-3 آیاتونه به څه پکې راغلي مدني، د رسول الله د امر تابع خبره، او یو سورت به هغه مدني وي یو 2 آیاتونه به هغه مکی پکې راغلي، توقیفي دي. خو کله کله فرق د مکی او د مدني په دې مابین کې په دې اعتبار سره کېدلی شي. دا کله کلمه 3 کلمه په قرآن کریم کې 15 سورتونو کې ذکر شوی او دا ټول سورتونه هغه مکی، دا ټول سورتونه مکی. څومره آیاتونه د سجدي دي دا په مکی سورتونو کې دي، مدني سورتونو کې نه دي. اکثر وخت په مکی سورتونو کې الله جل جلاله خطاب په دې الفاظو باندې کړی دی یا ایها الناس، خدا قاعده اکثریت کلیه نه. او په مدني سورتونو کې خطاب په یا ایها الذین آمنوا سره. په مکی سورتونو کې اثبات توحید وی، رسالت وی، قیامت وی، د عادیانو سمودیانو واقعات وی، احکام نه. په مدني سورتونو کې احکام نازل کېږي، احکام پکې ذکر شوي. په مدني سورتونو کې د معاشرت، د همجواري، د ګاونډیتوب آداب هغه ذکر شوي. په مدني سورتونو کې آیاتونه د جهاد، په مکي سورتونو کې هغه نه. نو دا هغه بعضې فرقونه دي چې مفسرینو حضراتو د مکي او د مدني په مابین کې بیان کړي دي. بعضې په طریقې د قیدي کلي دي او بعضې په طریقې د قیدي اکثري دي. حروف مقطعات د سورت آل عمران نه ما سوا، د سورت بقرې نه ما سوا نور تمامي د مکي سورتونو په ابتدا کې راغلي. او سوره بقره مدني سورت، سورت آل عمران مدني سورت، د دې په ابتدا کې الف لام میم الف لام دا ذکر شوي. نو دا یو قاعده اکثریه شوه او دا قاعده کلیه نه شوه. دا کله یوازې هغه په مکي سورتونو کې ده، په مدني سورتونو کې نشته، ځکه مفسرینو په مقدماتو کې دې ته قاعده کلیه ویلي دي چې دا په مکي سورتونو کې ده، په مدني سورتونو کې نشته. دا فرق په مابین مکی او مدني. بل مضمون لیلی او نهاری. اکثر قرآن کریم دی ورځې نازل شوی دی، په شپه کې ډېر کم آیاتونه پیغمبر علیه السلام باندې نازل.
د کعب بن مالک رضی الله عنه په باره د توبې د قبلېدلو په باره کې چې کوم آیتونه په سورې توبې کې دي دا د شپې پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوي. یو ام سلمې رضی الله عنها په نوبت باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دې ته لیلي آیتونه ویل کېږي. والله یعصمک من الناس دا آیات په پیغمبر علیه السلام باندې د شپې نازل شوی. نو اکثر قرآن کریم د ورځې نازل شوی او کم قرآن کریم هغه د شپې نازل شوی، لیلي او نهاري، عربي او سماوي. اکثر قرآن کریم هغه په ځمکه کې نازل شوی. سوره والمرسلات عرفا په مینا کې سیمینا په حرم کې واقع ده، بخاري شریف کې دي. په غار کې دینه نو پیغمبر علیه السلام عبدالله بن مسعود صاحب فرمایي چې تازه د پیغمبر علیه السلام د خدای نه مونږ واوري چې منګور را پیدا شو په دې غار کې. نو موږ چې منګور ته وچاسو چې قتل یې کو هغه دې موږ نه خلاص. نو رسول الله فرمایل چې تاسې الله دې د شر نه وساتلی او دی الله دې تاسې د قتل نه وساتلی. دغه وخت تازه دغه صورت د پیغمبر اسلام د خدای نه وایي مونږ یاد کړو. د دې صورت په باره کې راځي چې نه په اسمان کې نازل شوی نه په ځمکه کې نازل شوی، دا د ځمکې د نه نازل شوی د غار و په مینا کې. خواتیم د سوره بقرې او د پنځو لمونځونو دغه حکم دا په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د سدرة المنتهی نه بره نازل شوی دی چې دې ته ویلی کېږي چې دا په اسمان کې په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل. نو اکثر قرآن کریم هغه په ځمکه کې نازل شوی او څه حصه د قرآن کریم په اسمانونو یا د اسمانونو نه بره په پیغمبر اسلام باندې نازل. نومی او فراشي، نومی او فراشي مطلب دلته دا ده فراشي نه د حالت یقظه ته اخیستلی شي، بستره کې رسول الله ناست او قرآن کریم پرې نازل شوی. او نومی مطلب دا ده چې د خوب یو حالت ورباندې راغلی. بخاري شریف کې ترمذي شریف کې دا خبره ذکر شوې ده تنام عیني ولا ینام قلبي او کما قال علیه السلام. د انبیا او حضراتو دا خوب په سترګو باندې اثر کوي خو په زړه باندې اثر نه کوي، زړه کې غفلت نه راوړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د خوب داسې حالت راغی چې کله را بیدار سو ویې خندل، ویې فرمایل بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. دا صورت مکمل رسول کریم صلی الله علیه وسلم تلاوت کړ. علامه سیوطي رحمت الله علیه الاتقان کې فرمایي چې د دې صورت په باره کې ویل کېږي چې دا نومي ده. نو اکثر قرآن کریم خو په حالت یقظت کې په رسول الله باندې نازل شوی ده او دغه صورت د نوم په حالت کې پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی. بل مضمون په دې بحث کې اسباب نزول یا شان نزول ورته ویل کېږي. د دې بیانول د قرآن کریم آیاتونه دوه قسمه دي. یو قسم داسې آیاتونه دي یوه واقعه پېښه شوي، صحابه کرامو پوښتنه کړي، مشرکانو پوښتنه کړي، جبریل علیه السلام رسول الله ته آیاتونه راوړي. نو ویلی کېږي چې دغه واقعه سبب د نزول د دې آیاتونو، سبب نزول ورته وایي او شان نزول ورته وایي. کومه واقعه کې چې رسول الله یو حدیث بیان کړی هغه ته شان ورود وایي، هلته د حدیث شان ورود وایي، شان نزول به هلته نه وایي او دلته شان نزول ویلی کېږي. علامه زرکشی رحمت الله علیه البرهان کی، علامه زرقانی رحمت الله علیه په مناهل العرفان کی او علامه سیوطی رحمت الله علیه په الاتقان کی د شان نزول په باره کې داسې خبره کړې چې بعضې حضرات فرمایي چې دې کې څه فایده نشته ده، لا طائل تحته، وایي دا خبره خطا ده چې شان نزول څوک نه مني یا نه بیانوي نو دا خبره وایي خطا ده. شان نزول کې ډېرې فایدې. یوه فایده په دې کې علم علی الحکم ده. علم علی الحکم داسې راځي قرآن کې الله جل جلاله فرمایلی دي اینما تولوا فثم وجه الله. کوم طرف ته تاسې مخ په لمانځه کې ګرځوئ نو هغه طرف ته د الله جل جلاله رضا ده یا د الله قبله ده. نو اوس کې یو سړی داسې وایي چې قبلې ته څه ضرورت ده؟ د آیات نه خو دا معلومه کېږي چې هر طرف ته مخ ګرځولی شي. خو شان نزول ته یې نظر وکړي. ترمذي شریف کې بیان شوي صحابه کرامو په صحرا کې وریځ راغله، تیاره شوه، نو قبله ترې نه ورکه شوه. لمونځ یې وکړ، د چا مخ نسي و د چا مخ دسي و. وروسته د دې نه د آیات مبارکه نازل شو. نو دلته ګورې حکم دغسې معلومه شو په دې شان نزول سره چې د دې آیات حکم د هغه چا په باره کې داسې قبله ترې نه ورکړي. چا ته قبله معلومه وي نو د هغه مخ به په مانځه کې خامخا په جانب د قبلې کې. ابن دقیق عید رحمت الله علیه د امام شافعي صاحب په مذهب باندې ده، هغه فرمایي چې شان نزول
طریق قوی فی فهم معنی القرآن، چې دا یو مضبوطه طریقه ده په دې باره کې یو سړی د قرآن کریم په معنیو باندې فی چې شان نزول بیان کړي، وروسته د آیتونو تفسیر او ترجمه ما آسانه سي، او د دې آیات ربط مناسبت د ما سبقه آیات د سورۃ سره هغه معلوم سي. حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي سی علم په سبب باندې دا سبب دی علم د په سبب باندې، نو سبب د نزول سے کله بیان سي شان نزول ورته ویل کیږي، په دې باندې علم راځي، نو هلته په مسبب باندې علم راځي. استاد محترم صاحب حق صاحب یعنی شاه منصور باباجي رحمت الله علیه د دې منکر ده که چاته ترجمه کړي، هغه کله کله په ترجمه کې وایي اقبح الاشیاء فی القرآن الشان نزول، داسې وایي، خدای دې خپل تفردات دي، نور دا مخکینی متقدمین او حضراتو د شان نزول په باره کې دغه څه راځي. دا به ان شاء الله وروسته د آیاتونو په تفسیر او ترجمه کې تاسو بیا بار راسي چې شان نزول بیان سي، نو هغه تفسیر او ترجمه څومره آسان ورسره وکړي. دا الحمدلله پنځم بحث سره د ټولو مضامینو سره هغه سره ورسي. شپږم بحث آسان دي ان شاء الله، دا یو وای وخت ډیر. شپږم بحث په وضاحت د دې حدیث کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه. شان ورود حدیث اول واوري امام مسلم رحمت الله علیه را نقل کړی د بنو غفار تعالی او حوس رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست، حضرت جبرئیل علیه السلام راغی، رسول الله ته فرمای الله تعالی حکم کوي ته دې امت ته امر وکړه چې د قران کریم تلاوت په یو حرف باندې وکړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دی الله په نامه باندې پناه غواړم، د ما په امت کې د دې وسه طاقت نشته. جبرئیل علیه السلام لاړ، دا خبره رب العالمین ته ورسوله، دوباره بیا راغی وای الله وای امت ته امر کوا په 2 حروف باندې د قران کریم تلاوت. رسول الله فرمایل دی الله په نامه باندې پناه غواړم. جبرئیل علیه السلام لاړ، دریم ځل راغی چې په 3 حروف دی تلاوت. رسول الله ویلي دی الله په نامه پناه غواړم. څلورم ځل جبرئیل علیه السلام راغی، وی فرمایل چې الله وای په 2 حروف باندې دی تلاوت. نو دین وروسته رسول الله فرمایل ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه. نو 2 حروف ذکر شوي دي، 2 حروف په باره کې د مفسرینو اختلاف ده. علامه قرطبي، علامه سیوطي 15 درس یا 15 سابق اقوال پکې راغلي، خو د ټولو اقوالو خلاصه 2 خبرو ته راځي. معارف القرآن لیکلي دي چې د 2 حروفو نه و انواع د قرات مراد. اول اختلاف د اسماء، تمت کلمت ربک، تمت کلمات ربک. تاسو وایي کنه چې اسم دا تسنیه کیږي جمع کیږي، اختلاف د اسماء دا یو نوع د قرات. دویمه نوع د قرات اختلاف د افعال، باعد بین اسفارنا، باعد بین اسفارنا، یو قرات باعد بل قرات باعد. بل نوع د قرات اختلاف د اعراب، لا يدوار کاتب، لا يدوار کاتب، په دارا باندې یا فتحه او یا زمان. بل نوع د قرات، بل نوع د قرات تقدیم او تاخير، تقدیم او تاخير. جاءت سکرة الموت بالحق، جاء سکرة الحق بالموت، تقدیم و تاخیر. بل نوع دی اعراب بدلیت، کیف ننشزها، کیف ننشرها، چې یو حرف هغه په بل حرف سره بدل شوی. بل نوع دی قرات هغه حذف ده، تجري من تحتها الانهار، تجري تحتها الانهار. اکثر په قران کریم کې دا امین ذکر شوی، بعضی مواضعو کې برس امین نه ذکر شوی. او بل نوع د قرات دا اختلاف د لهجې ده، موسی موسی په قراتونو کې ویل کېږي. دا خو معرفت القرآن کې مناهل العرفان علامه سیوطي رحمت الله علیه دې حضرات لیکلي
چې مقصود د اوو حروفو نه دا اووه لغتونه د اوو قبایلو د عربو چې مشهور اووه قبایل پکې وو: قریش، حذیل، تمیم، از، ربیعه، سعد بن بکر او حوازن. څو قبایل پکې راغلل؟ اووه قبایل راغلل. او د عربو داسې عادت و چې د قبیلې په د لغت به یې د بل سره جګړه کوله. نو اولا الله جل جلاله په قرآن کریم کې د اووه لغتونو اجازت ورکړ چې دوی د خیر نه محروم نه شي. که دا یوازې اولا د قریشو په د لغت باندې وای نو دا نور قبایل به ویلې چې په دې کې د موږ لغت نشته، موږ یې نه منو، بیا به د ایمان دوی محروم وو. نو الله جل جلاله د اووه لغتونو اجازه پکې ورکړله چې کله ایمان راسخ سو، مضبوط سو، د عثمان صاحب په زمانه کې نو یوازې په لغت قریشو باندې ولیکلی شو. چې هغه وخت ایمان راسخ سوی چا د اختلاف نه کوو. او عثمان صاحب فرمایل، صحابه کرامو فرمایل چې قرآن کریم خو اولا په لغت قریشو باندې هغه نازل سوی، وروسته د نور لغتونو اجازه پکې ورکړی سوی. چې وړاندې په حدیث شالیولو کې کومه خبره را بیان شوه. نو د 45 اقوالو یا د 35 اقوالو مفسرینو حضراتو خلاصه دو اقوالو ته نقل کړی ده چې د اووه حروفو نه مقصود اووه انواع د قرت دي یا د اووه قبایلو هغه لغت نه مراده. نو د حدیث مطلب داس ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه. چې د اووه حروفو نه اووه قرت مرادي او مشهور اووه قاریان هم تیر سوي دي چې د هر قاری کوم لغت هغه مشهوره سوی ده، په هغه باندې دا هم سره مشهوره سوی ده. نو اوس د قریشو په لغت باندې لیکل سوی ده چې قرآن کریم د قریشو په دې لغت باندې نازله ده او په دې باندې اجماع د صحابه کرامو راغلی ده. کوم قرآن کریم د موږ تاسې مخکې لیکلی ده په دغې طریقې سره به لیکلی شي، په بلې طریقې لیکل جایزه نه دي. خبره باندې پوه شوې انشاءالله. دا شپږ مباحث ولله الحمد سرته ورسېده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دا خو مقدمه د وخت هم زیات د وخت هم ضایع نه شي. وړاندې رمضان هم را روان ده او عمر هم داسې زر زر تېرېږي. یو فرایض دي، واجبات، یو نوافل. علامه طیبي رحمت الله علیه سے شارح د مشکات د یو حدیث په وضاحت کې فرمایي چا سره هغه لحاظ د مستحباتو د نوافلو نه وي دغه سړی الله جل جلاله د سنتو د توفیق نه محروم کوي. د سنتو د توفیق نه چې کله محروم کړي توفیق د واجب الله نه ورکړي. توفیق د واجب الله ترې نه واخلي، بیا توفیق د فرایض الله ترې اخلي. او توفیق د فرایض چې الله ترې نه واخلي بیا معرفت الهي الله ترې نه واخلي، الله نه پېژني. هغه ثمره او نتیجه یې بیا نو دا یې یا منافق وي یا کافر. الله دې د حالت نه وساتي. محدثین وایي چې یو ادا د فرایضو ده، یو ادا د نوافلو ده. د دې یو مثال بیان چې د ادا د فرایضو داسې مثال لري لکه یو سړی مزدور راولي 8 ګنټې هغه کار کوي. څنګه چې دا 8مه ګنټه پرسي نو بیلچه واچي په مخه سي 1 منټ او 2 منټ هم د هغه مالک سره احسان وکړي په مخه سي. نو هغه مالک هم ورباندې اعتراض نشي کولی چې 8 ساعته مزدوري ورسرته یې ورسوله 1000 روپۍ یا 900 روپۍ ورته ورکړي. او که یو مزدور وایي چې راځه خو د مسلمان کار دی 1 ساعت یې زیات وکړي، 1 ساعت یې زیات وکړي، نو هغه د مالک په دې زړه کې محبوبیت پیدا کړي، د 1000 روپۍ په ځای باندې 1.5 ورته ورکړي. نو د الله سره چې څوک محبت لري هغه نوافل کوي. ځکه که په دې باندې پوهېږي چې په ترک د نوافلو ماته عذاب نه راکولی کېږي او فرایض یې دې دپاره ادا کوي او واجبات چې که زه یې ونه کړم ماته عذاب راکولی کېږي، ګناهګارېږم. نو دا نوافل کول په اصل کې دا اظهار د محبت د الله د عبادت څخه. بل فرایض او نوافل څه فرق سره لري؟ دغه نوافل مکملات د فرایضو دي د قیامت پر ورځ باندې. کم من کیفا، کم او کیف. کیف کې اختلاف د محدثینو نشته. د کیف مطلب دا ده فرایضو کې مکروه سوي دي، و سړي نه څه نقصان پکې واقع سوی. د قیامت ورځ الله ملایکو ته وایي
نوافل وګورئ د فرایضو په ځای ورته وتل دا کیف او کم دې ته ویل کېږي چې اصله یې فرایض کړي دي چې نه قضا سوي قضا یې نه راوړي وروسته یې نوافل کوي نو بعضې محدثین وایي چې د قیامت په ورځ باندې په نوافلو سره تکمیل د فرایضو کم منم کېدلی شي نو دا څومره لوی منفعت چې د قیامت په ورځ د فرایضو په ځای باندې حسابېږي کله کله په زرګونو فرایضو باندې الله د بنده نه راضي نه وي او په 2 رکعته نوافلو ترې نه راضي شي ځکه نوافل د اخلاص نه کېږي د عبادت سره مینې د الله سره مینې یو سړی نوافل کوي نو نوافل بیا 2 قسمه دي مرتب او غیر مرتب سلیری ساعت کې 12 رکعاته سنت مؤکد سنت رواتب ورته وایي په ترمذی شریف کې ثواب ذکر شوی دی ام حبیبه رضی الله عنها په دې روایت چې څوک ادا کوي او همیشه والي پی کوي الله په جنت کې ورته بنگله جوړي ماسپکین کې 4 رکعات دي 2 په ماکان کې 2 په ماپستان کې 2 په سبای کې 16 رکعات 12 احناف په مذهب په ټولو کې مؤکد سنت د سبای سنت د رسول الله فرمایي چې میدان جنگ کې د دښمن د آسانو قدمونه یا د مجاهدینو تاسې په ورمیږ باندې خېزي بیا به یې نه پرېږدي نو تر څو پورې د امام سره سړی قاعده نیولی شي که نه بیا هم سنت دی خو په سب کې مکروه دي خارج عن سب پې کې مؤکد سنت د سبعي سنت بیا د دې نه وروسته د ماسپښین یا اولیني سنت یا وروستني سنت که دا خو سنت رواتب او سنت مؤکد سنت غیر رواتب یا عام نوافل دا واورئ ترمذي شریف کې ښه شروع به د هغه نه وکړو ماسپښین د ماسپښین د 4 رکعاتو د سنتو نه وړاندې 4 رکعاته یا 2 رکعاته سنتو زوال دي چې دا وخت مکروهات څنګه ووځي د دې سره وروسته دې نه وروسته یا جمعه ته راسئ د ماسپښین سنت ملا کړي نه دي نه وړاندې وکړي دې ته سنتو زوال ویل کېږي سفر کې د رسول الله نه ثابت دی حضر کې خو څه کوي په سفر کې د رسول الله نه ثابت دی نه نارینه دي پاره دي زنانه دي پاره دې ته سنتو زوال وایي دا داسې ثواب لري لکه د شپې په شپه کې چا تهجد کړي هغه وخت په اسمان کې د رحمت یوه خاصه دروازه خلاصېږي او دا وخت خلاصېږي د ماسپښین د 2 رکعاتو سنتو نه وروسته 2 رکعاته نوافل ترمذي شریف کې ذکر شوي مشکات شریف کې دي د دې بدله دا د رسول الله فرمایي چې څوک یې وکړي دا سلیري ساعته کې که دی وفات سو د جهنم اور په ده باندې حرام د ماسپښین 2 رکعاته سنت له دې نه وروسته 2 رکعاته مستقل په یو سلام سره کېدلی شي ښه د مازدیګر په دې وخت کې تاسې ووایئ چې بالفرض داسې فرض که فرض خو د محال هم کېدلی شي چې رسول الله ژوندی دی زه ورځم او ما ته دعا وکړي دا به څومره لویه خوشحالي چې د ناراضي وي دعا هم درته وکړي نو هغه مسلمان چې د مازدیګر د لمانځه نه وړاندې 4 رکعاته نوافل وکړي رسول الله ورته دعا کړې ده چې یا الله پرې رحم وکړي 2 رکعاته نوافل هم ثابته دي 4 رکعاته هم ثابته دي دا څوک 4 رکعاته کوي دغه ته پیغمبر علیه السلام دعا کړې ده چې الله پرې رحم وکړي او د رسول الله دعا قبول دي نو که یو سړی داسې ووایي چې نن ما ته پیغمبر علیه السلام دعا وکوله چې الله دې در باندې رحم وکړي دا به صادق وي کاذب به نه وي چې دا 4 رکعاته لمونځ وکړي بیا د ترمذي شریف شراح لیکلي دي چې د دې حدیث مطلب دا ده چې دغه انسان ته الله څومره ثواب ورکوي هغه د ده په ذهن کې نه سو راتللی بس رسول الله مختصر داسې ویلي چې یا الله پرې رحم وکړي ښه دا خو د مازدیګر د لمانځه نه وړاندې د مازدیګر د لمانځه نه وروسته خو نوافل نشته د ماښام د لمانځه نه وروسته یو لمونځ ده ترمذي شریف کې ذکر شوی صلات یوابین ورته وایي تاسې نسې ما ستړی کوي بیا یې کوئ نه چې ضرورت هم نه وي بیا یې کوئ صلات یوابین دا 4 رکعاته نوافل دي د سنتو نه بغیر یو قول کې سنتو سره حساب شوي راجح دا ده چې د سنتو نه غیر اول 4 رکعاته په یو نیت سره بیا 2 رکعاته په نیت سره یو سلام سره او که داسې 2 رکعاته په یو سلام سره کوي څه اشکال نشته ترمذي شریف په حدیث کې د 12 کلو د قبول عبادت ثواب لري اوس 12 کاله به یو سړی ژوندی که به ژوندی نه چې ژوندی بیا به دا عبادت کوي که به یې نه کوي نو دا اسانه ده صلات یوابین ځان ته نه محرومه کوي مه
پیغمبر علیه السلام چې دا فضایل بیانول نو صحابه کرام ویلي چې اسانه ده، رسول الله ویلي چې اسانه نه ده. په لمانځه یو سړی ودرېږي شیطان هغه خبرې ورته یادوي چې وړاندې یادوي چې سلام وګرځي همداسې دي جوماتونه روانې پسې ځي. ډېر خلک هغه سنتونه کوي نو نوافل به څه وکړي. ښه دا صلات یوابین سو. د ماخستان د لمانځه نه وروسته د سنتو نه وروسته خبره واورئ. د سنتو نه وروسته 2 رکعته نوافل 4 رکعته نوافل د بخاري شریف په روایت کې ثابت دي د رسول الله یا حضرت میمونې رضی الله عنها په حجرې مبارکې کې کړي دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم 4 رکعات ثابت دي. بیا 2 رکعته په ناستې باندې که په ولاړې باندې خو په ولاړې افضل دي. دغه 2 رکعاته مجموع الزواید کې حدیث ده داسې ثواب لري لکه لیلة القدر په شپه باندې 2 رکعاته نوافل چا کوي. نو هغه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی. دا د ویترو نه وړاندې د سنتو نه وروسته او د ویترو نه وروسته 2 رکعاته نوافل آخر الامر د رسول الله نه په ناستې باندې ثابت دي. داسې تمیزي ولیکلي چې په ولاړې هم جایزه دي په ناستې باندې جایزه دي خو په ناستې باندې دا افضل دي. او د ناستې لمونځ چې کله بیا کوي نو داسې په ناستې یو سړی لمونځ کوي رکوع کوي سجده کوي دا کوناټي به د پوندو نه اوچتي که به اوچت نه وي دا کوناټي چې د پوندو نه اوچتي فتاوا فریدي دې ته مرجوح قول وایي او راجح دا ده چې اوچتولو ته ضرورت نشته ده د رکوع په دې وخت کې د سجدې په دې وخت کې. د رکوع خو نفس انحنا ته ویلی کېږي. په ولاړې چې کومه رکوع کېږي نو هغه سر د زنګون سره برابر وي. په ناستې باندې چې کومه رکوع کوئ نو دومره یې کوي چې هغه سر د زنګون سره برابر شي. او سجده خاصې په ځمکه باندې کېږي. د ناستې په لمانځه کې خاصې سجده په ځمکه باندې کېږي. بیا به کوناټي د قدمونو نه اوچتېږي. په د رکوع خبره مې کوله. نو دا یې مرجوح قول ګرځولی راجح نه ده ګرځولی. معنا که دغه سولوین د قدمونو نه اوچت نه سي د ناستې په دې لمانځه کې کوناټي اوچت نه سي د پوندو نه د رکوع په دې وخت کې د ناستې په لمانځه کې هېڅ اشکال په دې کې نشته. بعضې خلک داسې رکوع کوي چې ښه داسې ځمکې ته ټیټ شي دې ته ضرورت نشته. ښه نو د ویترو نه وروسته په ناستې باندې 2 رکعاته لمونځ دا د تهجدو ثواب لري. رسول الله صحابه کرامو ته په سفر کې فرمایل چې دا سفر مشقت ده بېخوبي ده ستړې ده ستومانتیا ده تهجد ده نه پاتې کېږي نه سې جګېدلی نو د ویترو نه وروسته 2 رکعاته نوافل کوه که په ولاړې کوئ که په ناستې باندې کوئ. بیا په شپه کې صلات تهجد ده دا به انشاءالله په تفسیر کې به بیا فضیلت هم راسي تعداد رکعتونه به هم راسي خو چې تر څو راځي د هغه نه وړاندې یاد کړي. کوم سړی چې تهجد کوي د شپې تهجدو ته راوچت شي اودس وکړي ذکر وکړي تهجد وکړي نو څو بیماري به په دې کې نه وي. یو خو به آینده ګناه نه کوي. ترمذي شریف حدیث کې دي کړي ګناه به ورته معاف شي. د بخاري شریف روایت کې دي طبیعت به خوشحاله وي. د بخاري شریف روایت کې دي عباداتو کې به زړه نه تنګېږي. کوم سړی چې تهجد نه کوي کړي ګناهونه به هم نه معاف کېږي. آینده به د ګناه نه ځان نشي ساتلی او د ټینشن بیماري به هم دته پیدا کېږي. نور عباداتو کې به بیا زړه هم تنګېږي. نو د تهجدو ځان عادي وګرځوئ. ادنا مرتبه یې 2 رکعاته دي. اعلی مرتبه د رسول الله نه ثابت 12 رکعاته دي. اکثر وخت پیغمبر علیه السلام هغه 8 رکعاته کوي یا 10 رکعاته یا 8 رکعاته ویته چې ورسره حساب شوي دي 11 رکعاته راځي 11 رکعاته راځي نو 11 رکعاته چې ویته ورسره حساب کې په 10 رکعاته نوافل او 11 رکعاته چې نو بیا 4 رکعاته نوافل راځي 8 رکعاته راځي. د تهجد نه وروسته خوب د رسول الله نه ثابته هم ده ترک هم ثابته ده. دواړه حالتونه ثابته دي. تهجد نه وروسته که وخت وي چې خوب وکړي دا دماغ ته ډېر زیات قوت ورکوي. پیغمبر علیه السلام نه خوب هم ثابته ده ترک هم ثابته ده. او صبح صادق ته چې یو پاو پاتې یا 20 منټه پاتې په دې وخت کې بهترین عمل هغه استغفار. دا به انشاءالله د قرآن کریم د دې آیات لاندې بیا راسي مستغفرین بالاسحار وبالاسحار هم یستغفرون. په دې وخت کې حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله مونږ ته فرمایل اویا کرته استغفار وکړي یا 100 کرته استغفار چې 10 منټه پاتې یا 20 منټه پاتې. دا مې د نوافلو بیان درته وکړ. کوم ملګري چې دلته مدرسه کې پاتې کېږي یا کورونو کې اصلي دا عمل کوي. او صلات اشراق
ادنا یې 2 رکعاته ده، اعلی یې 8 رکعاته ده، متوسط یې هغه 4 رکعاته ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي چې بنده د ورځې په ابتدا کې ما ته 4 رکعاته نوافل وکړه یا 2 رکعاته، ټول د ورځې ضرورت به درته پوره کړي. نو الله ته خو بیا اسانه د ضرورت پوره کولی شي، موږ به خپل ضرورت څنګه پوره کړو؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله دا وینا قبول کړي، عمل کولو توفیق ورته نصیب کړي، ظاهر و باطن ما الله تعالی خوښي برابر کړي، سره د علم نه الله بدنامه کړي، د قرآن کریم باندې فهم الله نصیب کړي، استعداد الله سترګو زبار و سینې دې ټولو ته الله نصیب کړي، ما بقي عمر ټولو ته قبول عبادت طاعت ورکړي. وصلی الله تعالی